السلام علیکم دوستانو. نن موږ زمانې شروع کوو او زموږ لومړنۍ زمانه چې د دوستانو هغه پرزنت کنټینیوس ټنس دی. دوستانو د ویډیو شروع کول نه مخکې تاسو یوه خبره کول غواړم چې مخکې به تاسو 100% کوشش کوو د یوې زمانې د زده کولو لپاره، خو له دې نه به دوستانو تاسو یوازې 30% کوشش به کوئ، هغه هم په همدغه ویډیو کې دوستانو، او ستاسو به همدغه زمانه په یو ډېر اسان طریقې سره زده شي. څه دی ځکه چې دوستان زه کوشش کوم چې دغه زمانې ستاسو لپاره دومره اسانه کړم چې نور د اسانه کېدو حد یې نه وي. څه دی دوستانو، او کوم شیان باید په زمانه کې زده شي هغه هم درته وایم. 2 شیان ډېر مهم دي چې هغه باید زمانه کې زده سي، او هغه دومره اسان دوستانو لکه ا ب ت س دومره زیات اسانه دي. څه دی دوستانو، نو کوشش وکړئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د دې ویډیو کتنې وروسته به دوستانو له تاسو څخه دغه زمانه په ټول عمر کې هم درنه هېره نه شي. څه دی دوستانو، ویډیو شروع کوو. د موږ لومړنۍ زمانه چې ده هغه ډېر اسان دی، پرزنت کنټینیوس ټنس، چې دې مطلب دی حال جاري زمانه. پرزنت ویل کېږي حال، او کنټینیوس مطلب جاري، ټنس مطلب زمانه، حال جاري زمانه. ښه په دې ګورئ. لومړی باید تاسو په دې ځان پوه کړئ چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو. څه دوستانو، چې کله هم تاسو په دې باندې ځان پوه کړ چې یوه زمانه کوم وخت کې استعمالیږي، بیا به تاسو هېڅ مشکل نه وي. څه دوستانو، باید اول تاسو په دې ځان پوه کړئ چې یوه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو. دا اوس درته وایم. کوم کار چې تاسو اوس فی الحال کوئ، کوم کار یا عمل چې تاسو اوس فی الحال کوئ، که هغه هر قسمه کار وي، نو دغه قسمه جملې دوستانو موږ بیا په دغه زمانه کې جوړوو. څه دی ګورئ، کوم کار چې تاسو اوس فی الحال کوئ، که هغه هر قسمه کار وي، که چېرته اوس زه یو لنډ مثال به درکړم، که چېرې ستاسو پلار تا ته راشي او تا ته ووایي چې بچی څه کوي، او ته ورته ووایې چې پلاره زه خو ویډیو ګورم، زه ویډیو ګورم یا یوټیوب استعمالوم، نو دغه قسمه جمله بیا ته په دغه زمانه کې ورته ویلی شي. یوازې دغه سټرکچر زده کړه د دغې زمانې، او دغه جمله ته په دغه زمانه کې ورته ووایه په انګلیسي کې. څه دی بس دومره کار ده، څومره اسانه شو دوستانو. څه دی دلته ما لاندې مثال نه ګوره هم لیکل دي. ګورئ زه اوس ډوډۍ خورم، زه اوس ډوډۍ خورم، دغه جمله زه په کومه زمانه کې جوړوم؟ په دغه پرزنت کنټینیوس کې جوړوم، ځکه چې دا اوس جاري ده. زه اوس ډوډۍ خورم، زه اوس کرکټ کوم، زه اوس کرکټ کوم. که تاسو څوک زنګ ووایي چې والله که چېرته یې پوه سي او ته ورته ووایې چې زه خو کرکټ کوم اوس، نو ته ورته ویلی شي نو دغه جمله ته په انګلیسي کې په همدغه زمانه کې ورته ویلی شي. څه ده هغه سټرکچر څنګه ده هغه اوس درته وایم، ډېر اسان سټرکچر ده. څه دی اول باید تاسو په دغه باندې ځان پوه کړئ. زه اوس په یوټیوب کې د افغان انګلیش اکیډمي ویډیو ګورم. بس نو تاسو اوس فی الحال هر کار کوئ. څه ده په پرزنت وخت کې چې هغه کار جاري وي که نه، په دغه حال وخت کې چې کوم یو کار تاسو کوئ هغه جاري روان وي، نو هغه ټول قسمه جملې تاسو په دغه زمانه کې ورته جوړولی سئ. نو دوستان تاسو په دې باندې ځان پوه کړ. څه ده تاسو اوس په دې باندې ځان پوه کړ چې زمانه مو په کوم وخت کې استعمالوو. بس اوس یوازې د دې سټرکچر زده کړئ، یا نور دا زمانه انشاءالله به ستاسو د ټول عمر لپاره به همدغه زمانه ستاسو زده شي. نور څه دی ښه دوستانو، د دې یو سټرکچر چې دی جوړښت یې څنګه ده، څه دی د دغې و سټرکچر ورته موږ وایو. ګوره ډېر اسانه ده. ښه اول به تاسو سبجکټ استعمالوئ، سبجکټ هم درته کوم کوم دي، ورپسې به هیلپینګ ورب استعمال کړئ. دې زمانې هیلپینګ ورب کوم یو ده، او د زمانې کوم د فعل کوم یو حالت پکې استعمالیږي. بس سبجکټ ده، هیلپینګ ورب ده، مطلب کومکي فعل ده، او د فعل کوم یو حالت پکې استعمالوو. نو په دې زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالوو؟ څلورم حالت. صحیح دی تاسو ما وویلې چې په ټولو کنټینیوس زمانو کې موږ د فعل څلورم حالت استعمالوو. او ورپسې اوبجکټ ده. اوس ټولو ته وایم ګوره سبجکټ اوس موږ سره کوم یو ده؟ ښه دا موږ سره سبجکټ دی. آی یو وي دی هی شي اټ. سینګولر نه مطلب یو نوم، پلورل نه مطلب دوه نومونه، علي ان ولي، که هر څو نومونه وي له یو نه زیات هغه ته پلورل ویل کېږي. څه ده ښه دا هم زده شو. دا موږ سره سبجکټ دي. کومکي فعلونه دې زمانې کوم یو دي؟ ګوره دا ډېر مهم ده. ښه د یوې زمانې کومکي فعلونه زده کول، او په یوه زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالوو، دا ډېر مهم ده. ښه ګوره د دې زمانې هیلپینګ وربس یعنې کومکي فعلونه کوم یو دي؟ از ام آر ده. بس د پرزنت کنټینیوس ټنس کومکي فعلونه از ام آر ده. از استعمالیږي له هی شي اټ او سینګولر ناون سره، ام استعمالیږي له آی سره، ام استعمالیږي له آی سره، نو آی سره به تاسو ام استعمالوئ. څه ده او له آر سره استعمالیږي یو وي دی، او پلورل ناون وي آر سره استعمالیږي. بس اسانه د دې کومکي فعلونه شول. ښه اوس ګورئ او د فعل کوم یو حالت پکې استعمالوو؟ موږ په دې کې د فعل څلورم حالت استعمالوو، فورت فارم اف د ورب، د فعل څلورم حالت پکې استعمالوو. هلته مې مثال هم درکړی. ګوره موږ سره مثال په ډول یو ګو موږ سره یو فعل ده. څه دی نو د ګو د لومړنی حالت ده، د وینټ دویم حالت، دریم یې ګون حالت ده، څلورم یې ګوینګ ده. نو موږ وایو چې په دې زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالوو؟ څلورم حالت ګوینګ استعمالوو. څه دی
نو څلورم حالت په دې کې استعمالیږي. ښه اوس ګورو دوستانو اوس مثالو ته ګورئ. ښه سټرکچر خو موږ زده کړو دا سټرکچر دی موږ سره اوس ګورئ. سبجکټ د مثال په ډول زه راخلمه هی راخلمه چې راخلمه هی صحیح دو نو هی ما راواخلو که نه. اوس له هی سره موږ کوم یو کومکي فعل استعمالو ایز استعمالو موږ وویله چې هی ایز صحیح سو. د فعل څلورم حالت لکه زه یو ووایم چې پلی موږ سره لوبه کول صحیح ده. دې څلورم حالت چې د پلینګ ده صحیح ده. په دې زمانه کې د فعل څلورم حالت استعمالو. نو هی از پلینګ هغه لوبه کوي. object موږ سره چې ده کرکټ هغه ته وایي چې په کوم شي باندې کار کیږي صحیح دی. یس he is playing cricket بس. ګورو دوستانو مثال جوړ سو نو پکې چیم نسته. اوس هغه مخکې مثال چې تاسو ما درکړه که نه که چېرې تاسو پلار راڅاته وویل چې ته چیرې کې ورته وایې زه ویډیو ګورم څنګه به ورته وایې ګورې نو آی سبجکټ موږ سره آی سره ام استعمالیږي. نو آی ام واچینګ واچ مطلب کتل څلورم حالت چې ده واچینګ ده چې ده واچینګ. نو آی ام واچینګ ویډیو زه ویډیو ګورم. دوستانو ګوره څومره اسانه سو. ښه دغه زمانه اوس تاسو نه هېڅکله هم نه ویرېږي. یو بل مثال هم در کوم ګورې د مثال په ډول زه ووایم چې وي سره چې استعمالیږي آر استعمالیږي که نه له آی وي دې سره نو له یو وي دې سره آر استعمالیږي. نو وی آر ورکینګ موږ کار کوو. ورک مطلب کار کول او دې سره ان جي اضافه کوو صحیح ده. نو وی آر ورکینګ موږ کار کوو ان ا کمپنی په کمپنۍ کې صحیح ده. کمپنۍ وی آر ورکینګ ان ا کمپنۍ موږ په یوه کمپنۍ کې کار کوو. نو دلته ګورئ ښه هی له موږ سره سبجکټ ده ای موږ سره کومکي فعل ده پلینګ له موږ سره څلورم حالت د فعل ده او کرکټ موږ سره object ده. په دې کې هم دغسې ده آی سبجکټ ده ام کومکي فعل واچینګ څلورم حالت او ویډیو موږ سره object سو. نو وګورئ دوستانو نو څومره زیات اسانه سو صحیح سو. تاسو ګورئ دوستانو اول په دې ځان تاسو پوه کړ که نه چې وا زمانه مو په کوم مخکې استعمالو. نو کله چې تاسو په هغه باندې ځان پوه کړ له هغه نه بعد د هغه سټرکچر یوازې یو سټرکچر د هغه زده کړئ بس د یوې هر یوه زمانه دوستانو یو سټرکچر لري صحیح دی. هغه زده کړئ. په دې سره ګوره کوم شیان مهم زه درته ووایم ښه یو کومکي فعل ده د یوې زمانې چې په یوه زمانه کې کوم کومکي فعل استعمالو او بل د فعل حالات ده چې په هغه زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالو صحیح دی. بس نور دا اتیا اسانه سوه. دې دوستانو نیګټیو ته راځو. دې نیګټیو سنټنس څنګه جوړو مطلب لکه زه وایم که نه چې هغه کرکټ نه کوي دې ته ویل کېږي نیګټیو سنټنس مطلب منفي جملې صحیح ده. هغه کرکټ نه کوي څنګه به یې جوړو ګورئ هغه کرکټ نه کوي he is not یوازې چې وکړئ له هیلپینګ ورب نه وروسته ناټ استعمال کړئ ستاسو به چې جوړ سي نیګټیو جوړه سي. ښه دا به تاسو په یاد ولرئ چې له هیلپینګ ورب نه وروسته ناټ استعمالیږي د هغه نه به تاسو منفي جوړیږي. نو he is not playing cricket sorry زمانه راخیستې. ښه he is not playing cricket هغه کرکټ نه کوي. ښه دا بل جوړو له آی سره I am watching video زه ویډیو ګورم زه ویډیو نه ګورم څنګه به وایو I am not watching video زه ویډیو نه ګورم. د دې منفي سوه نو څومره اسانه سو دوستانو وګورئ یوازې اخرنی چې پاتې سوی دی کوېسچن پاتې سو چې مطلب کله چې موږ په دغه زمانه کې له چا نه سوال کوو چې آیا ته کرکټ کوې که نه کوې آیا ته ویډیو ګورې آیا ته مړۍ خورې آیا ته چې کوې نو دا به څنګه وایو دا به څنګه جوړو ګورې همدغه کې ته جوړو ښه چې دا تاسو لږ اسانه شي صحیح دی. بیا تاسو هر قسم مثالونه بیا جوړولی سئ. ښه لکه مخکې چې ما ویل چې I am watching video زه ویډیو ګورم که زه چاته ووایم چې آیا ته ویډیو ګورې ته تا ښیم پوه شې آیا ته ویډیو ګورې څنګه به وایو دا موږ مخکې هم ویلو ګورو دوستانو چې کله کوېسچن جوړو که نه کوېسچن که هغه لپاره به چې کوو اول سبجکټ مخته راولو اول کومکي فعل مخته راځي ورپسې سبجکټ راځي صحیح دی. دغسې ټاکه به تاسو دلته ولیکم ګوره چې کله کوېسچن جوړو اول چې کوو اول موږ هیلپینګ ورب استعمالو ښه کوېسچن کې دا ګورو دوستانو ټول زمانو کې همدغسې ده ښه چې کله نیګټیو جوړوئ یا چې کله سوال جوړوئ صحیح ده نو په ټولو زمانو کې سټرکچر همداسې یو شان دی. ښه اول هیلپینګ ورب موږ استعمالو او ورپسې چې استعمالو سبجکټ او ورپسې بیا څه استعمالو څلورم حالت د فعل او ورپسې موږ سره چې ده object ده. بس ولته وګورئ مثال ته زه مثال ته ولیکم چې مطلب آیا ته ویډیو ګورې نو څنګه به وایو
نو هیلپ موږ سره له یو سره چې استعمالیږي ار استعمالیږي که نه موږ چې وایو چې آر یو آر مطلب کومکی فعل پسې سبجیکټ ده آر یو واچینګ څلورم حالت موږ استعمالو آر یو واچینګ ویډیو آیا ته ویډیو ګورې نو چې کله دا سوال ما ځینې وکړو په دغه زمانه کې دا سوال ما په دغه زمانه کې ځینې وکړو که نه ګورې تاسو یو بل شی هم در وښیم ګورې چې په کومه زمانه کې تا نه سوال وسي ځواب به په هغه زمانه کې ورکړې ښه چې کوم سوال له تا نه په کومه زمانه کې کېږي د هغه ځواب سره جواب یې هغه به هم په همهغه زمانه کې ته ورکوي لکه دلته ما نه سوال سوی ده چې آر یو واچینګ ویډیو آیا ته ویډیو ګورې نو زه به چې ورته وایم چې yes I am watching video yes I am watching video صحیح ده چې هو زه ویډیو ګورم بس د دې چیزو کوېسچنز صحیح ده نو دوستانو یو بل مثال به هم ته ولیکمه اخرنی مثال د موږ سره په کوېسچن کې که زه وایم چې آیا هغه ډوډۍ خوري نو څنګه به وایو آیا هغه نو هغه موږ سره کوم یو سړی یادومه که چېرې سړی یا د هغه لپاره هی استعمالېږي که چېرې ښځه یا د هغه لپاره شي استعمالېږي نو سړی یادومه نو آیا هغه نو is he ښه آیا هغه نو هی سره موږ از استعمال وکړو نو موږ څنګه وایو چې آیا هغه is he eating the food آیا هغه خوراک خوري فوډ لګېږي خوراک ده پوه شوې نو ګوریا نو کوېسچن مارک ورکړئ چې کله هم دغه اول سره کې کومکی فعل لیکي نو هغه په غټو حروفو کې لیکي دغه آی صحیح ده نو is he آیا هغه eating خوري د فوډ خوراک نو هی سره از استعمالېږي که نه استعمالېږي یوه تاسو چې وکړئ چې دغه کومکی فعل اول سره ته راولي ورپسې سبجیکټ راولي صحیح ده بیا نور یو شان د کومکی فعل ده او د فعل حالت ده او ابجیکټ ده بس نو دا چې څو د زمانې کوېسچن سو نو زه امید لرم دوستانو چې تاسو به دغه ویډیو خوښه شوې که چېرې خوښه شوې دوستانو نو لایک ضرور ورکړئ صحیح دی Thank you so much for watching this video. السلام علیکم دوستانو په دې ویډیو کې به مونږه سمپل پریزنټ ټینس وایو چې دې مطلب دی ساده حال زمانه تر ټولو زیات استعمالدونکې زمانه ګوره همدغه دی ښه دا په انګلیسي کې تر ټولو زیات استعمالیږي او ډیر خلکو ته په همدغه زمانه کې مشکل وي خو ان شاء الله دوستانو تاسو یقین درکوم چې دې ویډیو کتنه وروسته بیا تاسو ته په دغه زمانه کې هیڅ مشکل نه وي صحیح دی ځکه چې زه دغه زمانه دوستانو تاسو په یو ډیره ساده او اسان طریقې سره به ان شاء الله تاسو دغه زمانه تشریح کوم صحیح دی بیا ودې نه بعد ان شاء الله تاسو په دې زمانه کې هیڅ مشکل بیا پیدا نشي نو کوشش وکړئ دوستانو چې تر اخره پورې وګورئ چې مکمل په دې کې دوستانو یوازې یو سټرکچر دی صحیح دی هغه یو سټرکچر ځکه بیا نور هیڅ مشکل په دې زمانه کې بیا نشته صحیح دی دوستانو د دې زمانې د زده کولو لپاره یوازې درې شیان مهم دي بس درې شیان په هر زمانه کې چې ده کنه درې شیان ډېر مهم دي اول دا ده چې دغه زمانه په کوم وخت کې باید دغه زمانه موږ استعمال کړو صحیح دی یوه زمانه باید موږ په کوم وخت کې استعمال کړو اول باید موږ په هغه باندې ځان پوه کړو صحیح ده دوم چې د زمانې کومکی فعلونه کوم یو دي کومکی فعلونه د دې زمانې کوم یو دي صحیح دی او بل د فعل کوم یو حالت په دې زمانه کې استعمالیږي په دغه درې شیان په دغه یوه زمانه کې زده کړئ بیا به تاسو انشاءالله هیڅ مشکل بیا نه وي صحیح ده ښه دوستانو دا موږ وویلې که دغه زمانه اوس موږ په کوم وخت کې استعمالو دا اوس مهم ده اوس ګورئ یو کار یا عمل چې تاسو یې هره ورځ کوئ صحیح دی که هغه هر قسمه کار وي تاسو مطلب هره ورځ روزمره هغه کار کوئ ګورئ زه به یو مثال درکړم که تاسو څوک ووایه چې وروره ته له سحر نه تر ماخوستنه پورې کوم کارونه کوي هغه ماته په انګلیسي کې ووایه نو دغه ټولو جملې چې ته سحر نه مطلب دغه ټول کارونه سره له سحر نه تر ماخوستنه پورې څه کوې که نه دغه ټول انګلیسي به ته په کومه زمانه کې ورته وایې په همدغه سمپل پریزنټ ټینس کې به یې ورته وایې صحیح دی خو دلته دوه شرطونه دي دوستانو هغه کوم یو دي ګورئ دغه کار یا عمل چې تاسو یې په حال کې کوئ مطلب هره ورځ یې کوئ صحیح دی دا به ګوره جاري عمل به نه وي دا به جاري عمل هم نه وي او مکمل عمل به هم نه وي صحیح دی هغه څنګه و درته وایم ګوره دلته ما تاسو یو درې مثال درکړي ګوره اول دغه مثال پرېږدي ښه دې ته مه ګورئ دا مثال اول پرېږدي اول تاسو دغه ته وګورئ ګورئ I am going to school دې مطلب دا دی چې زه سکول ته روان یم ښه نو زه سکول ته روان یم دا خو یو جاري عمل سو که نه دا چې څه جاري عمل سو نو
دا اوس جاري عمل سو نو دا مونږه په دغه زمانه کې نه وایو سید او دغه I have gone to school زه سکول ته تللی یم دا اوس مکمل عمل سو په حال وخت کې څه رقم 3 حالات دي ښه ګورئ دا کوم کارونه چې موږ روزمره کوو که نه دا په 3 حالت کې جوړیږي که زه وایم چې I am going to school زه سکول ته روان یم دا یو عمل ده دا اوس جاري عمل ده I have gone to school زه سکول ته تللی یم دا حال وخت کې مکمل عمل ده ښه مطلب زه سکول ته تللی یم دا کار څنګه سو مکمل ده اوس دلته وګورئ I go to school دې مطلب زه سکول ته ځم دې مطلب دا ده چې زه سکول ته ځم دا اوس نه جاري ده او نه مکمل ده زه سکول ته ځم زه ډوډۍ خورم اوس ما نه څوک سوال وکړي ته ما نه څوک سوال وکړي که نه چې ته چې کله سهار ماخوستنه پرې وتم چې دا اول سهار پاڅېږم او لمونځ کوم تلاوت کوم بیا سکول ته ځم بیا چای چکم بیا ډوډۍ خورم بیا دا کوم نو دغه ټولې جملې دوستانو موږ بیا په سمپل پرزنټ ټنس کې جوړو سره دوستانو په کومه زمانه کې جوړو په سمپل پرزنټ ټنس کې جوړو دغه دوه شنبه تاسو په یاد ولرئ چې دا به جاري عمل به هم نه وي او مکمل به هم نه وي دغه سره دغه جاري عمل دا زمانه موږ پرون ویلې ښه دا جاري عمل دا پرزنټ کنټینیوس ټنس سره دوستانو دا جاري عمل ده دا زمانه موږ پرون ویلې و صحیح ده او دا چې دا پرزنټ پرفیکټ ټنس څخه دا زمانه ان شاء الله په دې پسې به همدغه زمانه وای پرزنټ پرفیکټ ټنس سره دوستانو دوستانو زه امید لرم چې تاسو په دې پوه شوي یاست چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو صحیح ده نو ډېر اسانه دوستانو دې راته نور اسانه طریقه د دې نشته په پوهېدلو لپاره صحیح ده خطر خو ځان پوه کړ چې دا په کوم وخت کې استعمالو اوس چې وکړه دې زمانه چې دا په دغه کې لږ خلکو ته مشکل وي دې زمانه چې دا کنه helping verbs یا auxiliary verbs هم ورته وایي ښه helping verbs یا auxiliary verbs دواړه معنا مطلب دی کومکی فعلونه صحیح دی ها دې زمانه کومکی فعلونه کوم یو دی do does دې زمانه کومکی فعلونه دي do او does ها do دوستانو استعمالیږي له I you we they او plural noun سره او does استعمالیږي له he she it او singular noun سره خدا خو مزکو دوستانو ودلته خلکو ته لږ مشکل پیدا کیږي ښه ګوري دلته هغه مشکل څنګه دی ګوره که زه وایم چې I go to school دې مطلب دا چې زه سکول ته ځم اوس دلته زه وایم چې he goes to school هغه سکول ته ځي زه سکول ته ځم هغه سکول ته ځي دلته ما ولې له دې هي سره ما es اضافه کو له go سره ما ولې es واچو دا قانون دوستانو ښه ګوریا دا قانون به تاسو زده کړئ دلته به درته ولیکم چې له he she او it او singular noun سیده s او n مطلب singular noun له he she it او singular noun چې وروسته کوم verb راځي چې راځي verb راځي سیده له he she it او singular noun وروسته چې کوم verb موږ سره راځي د هغه verb په اخر کې موږ s یا به es اضافه کوو لکه څنګه چې دلته موږ اضافه کړې ده ها له he سره موږ ګور لوګو سره موږ اضافه کړې ده دلته وګورئ خاصې د مخ له موږ به له he she it او singular noun وروسته چې کوم verb راځي له هغه سره موږ s یا es اضافه کوو خو دغه s به کوم وخت اضافه کوو او es به کوم وخت اضافه کوو دا درته وایم سیده ګورئ دوستانو د کوم فعل په اخر کې دا موږ سره ګوس موږ سره فعل ده که نه ګو د کوم فعل په اخر کې چې sh ch o x ډبل اس راشي د کوم فعل په اخر کې چې دغه راشي کنه اخر کې کنه له هغه سره موږ چې استعمالو هغه سره موږ es اضافه کوو سیده ولته او راغل د کنه ګو سره نه ګو سره وس او راغل د کنه موږ چې د بکو es وزر اضافه کوو سیده یو بل مثال به هم درکم لکه موږ که زه وایم چې د مثال په ډول چې he watch TV ګوره دلته ch راغله ده کنه نو اول خو هی ده کنه نو دا خو موږ ته پته ده کنه چې له هی نه وروسته چې کوم verb دی هغه سره موږ es یا s اضافه کوو خو دا موږ ته نه معلومه چې کوم وخت کې موږ s اضافه کوو او په کوم وخت کې موږ es اضافه کوو سیده نو په کوم وخت کې موږ es اضافه کوو چې کله د verb په اخر کې ch راغلی نو ch راغله ده کنه دغه ده نو چې اضافه کوو es اضافه کوو سیده he watches TV هغه TV ګوري خدا خو اس منګه ذکر وس دغه لکه بل منګ ویلې چې دغه اس کوم مخکې دا پکېږي دوستانو له دین علاوه چې هر قسمه ورب دوستانو له دین علاوه چې هر قسمه وربونه وي له هغه په اخر کې به یوازې منګه اس اضافه کوو لکه زه وایم چې he play cricket ګورې ښه he play
cricket هغه کرکټ کوي. خو دا خو ګورو دوستانو دا خو سمپل پرزنټ ټینس موږ ته پته ولګېدله چې له هي نه وروسته چې کوم ورب راځي له هغه سره موږ اس یا ای اضافه کوو. سیده خو دلته خو سی اچ هم نسته اس اچ هم نسته او اکس ډبل اس هم نسته نو چې به اضافه کوو موږ یوازې اس اضافه کوو. چې به اضافه کوو اس نو چې هی پلیز cricket هغه کرکټ کوي هغه کرکټ کوي. صحیح سو دا بل مثال در کوم لکه مثال په ډول احمد سینګولر نام ده کنه احمد سپیک انګلیش. خاله موږ چې اضافه کوو دې سره د دې سره دوستانو موږ چې اضافه کوو اس پی یوازې اضافه کوو ځکه دلته کې راغله داخلي کې یو چې راغله کې راغله د سید دا خو سینګولر نام ده. ګوره له هی شي او سینګولر سره موږ چې وروسته چې کله ورب راځي له هغه سره موږ اس یا ای اضافه کوو. ښه اس کوم اضافه کېږي هغه هم درته ویلې او اس کوم اضافه کېږي هغه هم درته ویلې. سیده دلته کې راغله نو کې سره موږ یوازې اس اضافه کوو ځکه چې دغه سی اچ اس اچ او اکس ډبل اس نشته. سیده نو دغه مشکل دوستانو ډیر خلکو ته په همدغه کې مشکل وي. ښه دوستانو نو دا مشکل هم ستاسو حل شو. اوس راځو چې په دغه زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالو هغه وایو د هغه نه بعد بیا سټرکچر وایو. سیده ښه دوستانو اوس راځو د فعل حالات فارم اف د ورب مطلب د فعل حالات چې په دغه زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالو. سیده نو ډیر اسانه دوستانو دا ما تاسو په ویډیو کې هم ویلو دغه د فارمس اف ورب کې مې هم ته ویلو چې مطلب په کومو زمانو کې موږ کوم فعلونه استعمالو. صحیح دی نو که چا هغه ویډیو نه کتلې هغه ویډیو ضرور درسره وګورئ د زمانو نه مخکې به تاسو هغه ویډیو اول وګورئ. صحیح دی ښه په دغه زمانه کې دوستانو موږ سره یو فعل لکه ګو موږ سره یو فعل د دې دویم حالت وینډه درېیمې ګون څلورم د ګوینګ ده. صحیح دی نو په دې زمانه کې موږ همیشه د فعل لومړی حالت استعمالو. صحیح چې کوم موږ سره فعل وي د هغه موږ هم هغه لومړنی حالت به استعمالو. صحیح دی له دې سره موږ کار نور نشته په سمپل پرزنټ ټینس کې موږ سره دې کار نشته. ښه د موږ کار چې دی د فعل لومړی حالت. صحیح دی دا موږ په دغه زمانه کې استعمالو. ښه دوستان دا موږ سره اسانه سټرکچر دی د جوړښت یعنې سټرکچر دغه داسې دی په دې کې لومړی موږ سبجیکټ استعمالو ورپسې فرست فارم مطلب د فعل لومړی حالت استعمالو ورپسې اوبجیکټ استعمالو. ښه ډېر اسانه دی. اگزامپل مثال ته وګورئ د سبجیکټ نه زه راخلم مطلب آی ایټ مطلب خوړل دی لومړنی حالت همدا استعمالو. صحیح دی نو آی ایټ زه خورم چې بنانا کیله I eat banana زه کیله خورم. صحیح دی نو دا موږ سره چې سو سمپل پرزنټ ټینس زه کیله خورم زه ډوډۍ خورم زه کرکټ کوم زه دا کوم دا جوړېږي. صحیح ده ښه که زه مطلب اوس که چیرې زه ووایم چې هغه کیله خوري څنګه به وایو he eats په دې خو اوس پوه شئ دوستانو که نه he eats banana ګورئ banana نو هی ایټس بنانا مالته دې سره اس ولې اضافه کړو دوستانو ځکه مې اضافه کړو چې له هی شي ایټ او سینګولر ناون وروسته چې کله ورب راځي له هغه ورب سره به موږ دوستانو اس یا ای اس اضافه کوو. په کوم وخت کې استعمالو هغه مې درته وویل. صحیح دی دا موږ سره ورته چې سو هغه کیله خوري هی ایټس بنانا. بل مثال درته لیکم مثال په ډول وی ورک موږ کار کوو وی ورک in hospital موږ په هاسپټل کې کار کوو we work in hospital. صحیح ده موږ په هاسپټل کې کار کوو. که زه وایم چې احمد په هاسپټل کې کار کوي څنګه وایو بیا به یوازې له چې اضافه کوي اس ورته اضافه کوي یو چې جوړ سي او دلته واچوي هی دا پاکې بیا هی واچوي دا چې څه دي he works in hospital هغه په هسپتال کې کار کوي. صحیح ده نو دا موږ سره دي چې څو مثبت جوړښت سو. کله چې دوستان دې کې اوس مهم چې ده چې کله موږ منفي جوړو هغه ډېر مهم ده. ښه په دې کې موږ منفي جملې اوس څنګه جوړو هغه درته وایم. ښه دوستان اوس راځو نیګیټیو سنټنسز منفي جملې په دې کې چې کله موږ منفي جملې جوړو نو هغه لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی. ښه دې ته باید تاسو لږ پام وکړئ. ګورئ یوازې موږ سره سبجیکټ ده ورپسې به یا ډو یا ډز به اچو په کوم وخت کې به اچو هغه تاسو ما وویل چې ډز کوم وخت کې استعمالېږي او ډو کوم وخت کې استعمالېږي. صحیح ده ورپسې موږ ناټ اچو له ډو او ډز نه وروسته موږ ناټ اچو ورپسې فرست فارم دی او ورپسې اوبجیکټ دی. بس اسانه مثال دی برنی مثال درته لکه ما ویلې مخکې که نه چې ما ویلې I eat banana که نه همدغه درته I eat banana زه کیله خورم. ښه که زه وایم چې زه کیله نه خورم څنګه به وایو ډېر اسانه دی له آی سره ډو راځي که نه نو ډو لیکو I do not مطلب د منفي جوړلو لپاره. صحیح دی نو I do not eat بس هماغه نور کو ولیکه I do not eat banana
زه کیله نه خورم. څه دی دا چې څه موږ سره دا منفي جمله سوه. بل لکه ما چې ویلې چې هغه کیله نه خوري، هغه کیله نه خوري. څنګه به وایو؟ لکه موږ سره چې ده هی، نو هی سره چې د ډز راځي که نه؟ و ډز راځي، نو ولیکو چې هی ډز ناٹ ایټ بنانا. بنانا. ښه دلته به تاسو سوچ وګوره، تاسو خو لکه مخکې چې موږ وویل که نه چې له هی نه چې وروسته موږ سره وبره ایټ موږ سره وبر ده که نه؟ لکه موږ ویل مخکې که نه چې له هی نه وروسته چې کوم ورب راځي له هغه سره موږ اس یا ای اس اچوو. نو دلته ولې موږ اس یا ای اس ولې موږ وانه اچوو؟ دلته به تاسو سوچ وکړو ځکه چې دلته له دغه ډو سره تار ای اس اضافه شوی ده. ښه دلته وګورئ، دلته یا موږ سره له اول نه ای اس اضافه شوی ده، نو موږ ته حاجت نشته دلته موږ دوبارې ایټ سره اس یا ای اس واچو، بیا هېڅ حاجت نشته. ښه چې تاسو له هی شي ایټ یا سینګل ناون سره وروسته له وب سره بیا تاسو اس یا ای اس واچوئ، هېڅ ضرورت بیا نشته، ځکه چې دلته له اول نه دلته څنګه شوی دی موږ سره ای اس اضافه شوی دی، په دغه ډز کې موږ سره استعمال شوی ده، بس بیا حاجت نور نشته. نو هی ډز ناٹ ایټ بنانا، هغه کیله نه خوري. یو بل مثال دی که هم در کوم چې نور هم ورباندې پوه شئ، لکه مثال په ډول Ali does not play cricket. See that? Play cricket. علي کرکټ نه کوي. دلته ما اس ولې اضافه نه کړو؟ هغه مې درته ویلي چې دلته موږ سره اس اضافه شوی دی. نو علي کرکټ نه کوي، علي does not play cricket. که زه وایم چې مطلب مونږ کرکټ نه کوو، نو څنګه به وایو؟ وی سره ډو راځي که نه؟ وی ډو ناٹ پلی کرکټ، مونږ کرکټ نه کوو. بس څومره اسانه شو دوستانو. صحیح دی؟ له دې نه دوستانو نور راته اسانه نه ویل کېږي درته. صحیح دی؟ نو په دې باید تاسو ځان پوه کړئ. ښه اوس دوستان چې کله دې کې مونږ کوېسچن جوړو، سوال چې کله مونږ چا نه کوو، نو هغه هم ډېر اسانه دی. ښه همدغه کې به همدغه مثال درکړم چې کله مونږ سوال جوړو، نو سوال چیرې دوستانو؟ زه بیا سټرکچر ورته ولیکم. ښه دوستانو چې کله مونږ سوالیه جملې جوړو، سی دا کوېسچن سنټنسز، کله چې کله مونږ له چا نه سوال کوو په دغه هغه کې سټرکچر کې، نو څنګه به یې کوو؟ ګورئ که زه وایم چې د هغه لپاره ډېر اسانه دوستانو. ګورئ اول به چې لیکي یا کومکي فعل به اول سرته راولي یا او سبجیکټ ورپسې راولي، بس نور ټول یو شان ده. صحیح دی؟ یوازې چې وکړي چې کومکي فعل اول سرته راولي یا ورپسې بیا سبجیکټ راولي. ښه هماغه زوړ مثال ته لیکم دوستانو چې بیا تاسو مشکل پیدا نه شي. ښه لکه ما وویل که چې زه مطلب کیله خورم، I eat banana. زه کیله نه خورم، I don't eat banana. آیا زه کیله خورم څنګه به وایو؟ do I. نو I وایم نو ځکه do استعمال مو نو do I eat. نو do راغی که نه ورپسې سبجیکټ I ده، ورپسې فرست فارم ده، نو do I eat banana. آیا زه کیله خورم؟ کوېسچن مارک ورکړئ بس. نو کله چې ځواب ورکړو څنګه به کوو؟ ځواب دی yes I do. yes I do. صحیح دی؟ نو دا دې سوالیه شوه. دوستانو دا تاسو بیا وایم چې په کومه زمانه کې له تاسو نه سوال وسو، په هغه زمانه کې به تاسو ځواب ورکوئ. صحیح دی؟ سوال مانه په کومه زمانه کې شوی؟ په سیمپل پرزنټ ټنس کې که نه؟ نو ځواب هم په سیمپل پرزنټ ټنس کې ورکوم yes I do. صحیح دی؟ او که مطلب هی و بیا څنګه yes he does. yes he does بیا به ډز وایو چې کله هی راځي. ښه اوس بل مثال ته وګورئ، آیا ته په هسپتال کې کار کوي؟ آیا ته هغه به دا هغه ته واړم، هی ته به یې واړم. صحیح ده؟ لکه زه وایم چې آیا هغه کیله خوري، نو څنګه به وایو؟ بیا داسې وایو چې does he eat banana. آیا هغه کیله خوري؟ ما ډز ولې راوستو ځکه چې دلته هی ده، ځکه ما ډز ولیکو. پوه شوې؟ نو ځکه موږ داسې لیکو. نو does he eat banana. بل مثال ته وګورئ، آسان مثال، do we play cricket. do we play cricket. آیا موږ کرکټ کوو؟ کوېسچن مارک ده. do we play cricket. yes we do. yes we do. هلته ما سوال وسو does he eat banana. آیا هغه کیله خوري؟ yes he does. یا که چې نه خوري نو څنګه وایو چې no he does not. بس دا دې چې څه دا دې سوالیه څه دوستانو.
نو دا دې سوالیه د دوستانو په دې کې انشاءالله نور مشکل نسته ښه ډېره او اسانه زمانه ده دوستانو هسې ښه تاسو ته مشکل ښکاري ښه نو په دې طریقه دوستانو تاسو کولی شئ چې په زرهاو جملې په خپله جوړې کړئ. Thank you so much for watching this video. ویډیو کې به مونږ present perfect tense زده کوو چې دې مطلب دی ساده مکمله زمانه ډېره یو مهمه زمانه ده مهمه نه بلکې بیخي زیاته مهمه ده او د انګلیسي په خبرو کې ډېر زیات استعمالیږي. دوستانو زه تاسو دا خبره بیا کول غواړم چې ګورې زمانې زده کړئ څه دی د زمانو نه بغیر دوستانو تاسو ته به انګلیسي ډېره زیاته سخته شي. دغه زمانې چې ده که نه د انګلیسي د زده کولو بنیاد چې ده هغه همدغه زمانې ده صحیح ده موږ چې څومره خبرې په انګلیسي کې کوو دا ټول موږ په دغه زمانو کې کوو. نو دوستانو دغه زمانې ما تاسو ته مخکې هم ویل دي د په کمپیوټر په ذریعه باندې خو اوس یې دغه په کتابچه کې ځکه درته لیکمه چې دا نور هم ستاسو لپاره زه کوشش کوم چې اسانه یې کړمه صحیح دی ځکه چې زه تاسو ته په دې کې هر نقطه زه تاسو ته په نښه کولی شم. نو دغه زمانه دوستانو نن موږ په یوه ډېره اسان طریقې سره زده کوو صحیح دی. دوستانو د دې زمانې د زده کولو لپاره درې شیان ډېر مهم دي ښه دا زه تاسو په هره زمانه کې وایم چې د یوې زمانې د زده کولو لپاره درې شیان مهم دي چې دغه زمانه باید په کوم وخت کې موږ استعمال کړو صحیح ده په کوم وخت کې باید دغه زمانه استعمال کړو دا ډېر زیات مهم ده ښه دوستانو بل کوم مهم ده چې کومکي فعلونه دې زمانې کوم یو دي او د فعل کوم حالت پکې استعمالیږي بس ډېر زیات دا خو ډېر زیات اسانه ده ښه په دغه حال باید تاسو ځان پوه کړئ چې دا موږ په کوم وخت کې استعمالوو. ښه دوستانو اوس راځو چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو صحیح دی دا اوس ډېر مهم ده ګورئ دې کې زه تاسو دوه طریقې درښیم صحیح دی یوه هغه طریقه درښیم چې تاسو هر څوک وایي او یوه زه خپله طریقه درښیم صحیح دی اول به راسو چې تاسو هر څوک کومه طریقه ښیي ګوره تاسو به څه رقم دغه طریقه اورېدلې وي که نه چې دغه زمانه موږ په هغه وخت کې استعمالوو چې کله یو کار په دغه حال وخت کې مکمل شوی وي صحیح دی په دغه حال پرزنټ وخت کې چې کله یو کار مکمل شي د هغه لپاره موږ بیا هغه جملې بیا موږ په دغه زمانه کې جوړو پرزنټ پرفیکټ ټنس کې لکه مثال په ډول هغه ډوډۍ خوړل د افغانستان تللی مخه دا اوس کار څنګه دی کې مکمل شوی ده په دې حال وخت کې لکه مثال په ډول که ماته ووایي پلار مې چې زویه تا ډوډۍ خوړلې ده نو زه به ورته وایم چې هو ما ډوډۍ خوړل ده دا کار څنګه سو مکمل شو. ښه اوس زه خپل طریقه درښیم دوستانو دا چې دغه چې په دې طریقې سره څه رقم دغه زمانه بیا تاسو نه هېڅکله هم نه ویرېږي هغه طریقه کومه ده دوستانو ګورئ دومره زده کړئ که نه چې د کله هم د یوې جملې په اخر کې چې کله دا دی یم یو یي راشي که نه دا کله چې د جملې په اخر چې کله دا راسي نو دغه جمله ډایرکټ راواخله دغه زمانه کې جوړه کړه په دغه پرزنټ پرفیکټ زمانه کې څنګه کړه دغه جمله جوړه کړه بس خبره خلاصي ده چې کله هم د جملې په اخر کې دا دی یم یو یو راسي که نه دا به لکه مثال په دلته ما لیکلی هم نه ګورې هغه ډوډۍ خوړل ده دلته دا پکې راغی که نه نو ته ته خپله سوچ وکړه چې دغه زمانه په چی کې جوړیږي پرزنټ پرفیکټ ټنس کې جوړیږي لکه بل مثال ته وګورئ زه افغانستان ته تللی یم نو دغه هم په دغه زمانه کې دلته ګورئ یم دلته راغلی که نه که ماته څوک ووایي که نه چې دغه جمله ماته انګلیسي ته واړوه احمد کرکټ کړی دی ښه نو ته دلته باید سوچ وکړې چې د احمد کرکټ کړی دی دلته خو دی کې راغله که نه نو څنګه ده دغه زمانه موږ په دغه پرزنټ پرفیکټ ټنس کې جوړو صحیح دی لکه تا ګناه کړې ده دلته دا پکې راغله مونږ ترکیه ته تللي یو پکې راغی نو دغه ټولې جملې دوستانو د کومو جملو په اخر کې چې دغه شان راځي که نه نو هغه جملې به تاسو کولی سئ په دغه پرزنټ پرفیکټ ټنس کې جوړې کړئ صحیح دی بس د دې دوستانو سټرکچر یو سټرکچر دوستانو بیا چې په زرهاو دغسې جملې که نه هغه تاسو په همدغه یو سټرکچر کې جوړولی سئ صحیح دی نو دا دوستان یوه ډېره اسان طریقه ده ښه انشاءالله دا طریقه به تاسو نه انشاءالله هېڅکله هم نه ویرېږي. ښه دوستان اوس راځو helping verbs یا auxiliary verb هم ورته وایي helping یا auxiliary verbs یو مطلب ده ښه کومکي فعلونه چې دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دی ډېر اسان د دې زمانې کومکي فعلونه چې د هغه have او has ده صحیح دی have او has دې زمانې کومکي فعلونه دي have استعمالیږي له I you we they او plural noun سره او has استعمالیږي له he she it او singular noun سره صحیح دی ښه د اوس راځو د فعل حالات ته چې په دغه زمانه کې موږ د فعل کومې حالت استعمالو صحیح دی دا go موږ سره یو فعل ده که نه نو go د فعل دی له خپل لومړی حالت ته دویم حالت یې went ده دریم حالت یې gone ده څلورم حالت یې going ده نو په دې زمانه کې موږ د فعل دریم حالت استعمالو صحیح دی
دا خبره زه درته بیا کول غواړم چې په ټولو پرفیکټ زمانو کې څه د پرفیکټ زمانو کې موږ د فیل دریم حالت استعمالو. په ټول کانټینیو زمانو کې موږ د فیل څلورم حالت استعمالو. څه دی؟ او دوستانو دغه ما تاسو ته ویلې هم وو په هغه فارم اف ورک کې څه دی هغه ویډیو ګورئ که چا نه وي کتلی، هغه ډېر مهم دی. زمانو نه مخکې بیا تاسو هغه ویډیو ګورئ. څه دی؟ دوستانو راځئ دې سټرکچر ته. ډېر اسانه سټرکچر دی دوستانو. اول موږ سبجیکټ استعمالو، ورپسې هیف یا هیز استعمالو. هیف کوم وخت استعمالو هغه مې هم درته ویلې چې آی یو وی دې سره هیف راځي او له هیز سره هی شیټ راځي. څه دی؟ ورپسې د فیل دریم حالت په دې زمانه کې موږ د فیل دریم حالت استعمالو، ورپسې آبجکټ. ډېر اسان دی. مثال ما تاسو لیکل لکه مثال په ډول سبجیکټ موږ سره آی ده که نه، نو آی سره موږ هیف استعمالو که نه، نو آ هیف. ګوره زه ښوونځي ته تللی یم، زه ښوونځي ته تللی یم، نو دغه یم پکې راغی که نه، نو دغه جمله به زه په دغه سټرکچر کې ور جوړوم. څنګه به یې جوړوم؟ دا تاسو ته ما وویل چې دې زمانې کومکي فعل به استعمالوو چې هیف ده ورسره او د فیل دریم حالت. تللی، دلته چې ویل کېږي ګو ویل کېږي که نه، د ګو دریم حالت استعمالو، ګون استعمالو. څه دی؟ نو I have gone، زه تللی یم to school، ښوونځي ته. زه ښوونځي ته تللی یم. څه سو؟ بل مثال دلته وګورئ. هغه مڼه خوړلې ده، هغه مڼه خوړلې ده. نو دا جمله موږ په دغه سټرکچر کې جوړو. he has، he سره موږ هیز استعمالو که نه، he سره موږ چې استعمالو هیز استعمالو. څه دی؟ نو he has د eat دریم حالت eaten ده. څه دی؟ eat مطلب خوړل، دریم حالت یې eaten دی. he has eaten، هغه خوړلې ده د اپل مڼه، هغه مڼه خوړلې ده. بل مثال ته وګورئ. دوی افغانستان ته تللي دي، نو دوی دې سره هیف راځي که نه، نو they have. دلته چیرې کې ګون ویل کېږي که نه، they have gone، دوی تللي دي to افغانستان ته. مونږ ترکیه ته تللي یو، ګوره یو راغی که نه، ګوره مونږ ترکیه ته تللي یو. we have، مونږ ته وی ویل کېږي we have، وی سره هیف استعمالېږي. we have gone to ترکیه. بل مثال ته وګورئ. احمد کرکټ کړی دی، احمد کرکټ کړی دی. احمد سره هیز راځي که نه، سینګولر ناون ده که نه احمد، نو احمد سره موږ هیز استعمالو. نو احمد هیز د پلیډ ده، د پلی دریم حالت ده. دریم او دویم حالت د پلی چې ده که نه هغه یو شان دي. دویم او دریم یو شان دي. نو احمد هیز پلیډ، احمد لوبه کړې ده د کرکټ. نو احمد کرکټ کړی دی یا احمد کرکټ لوبه کړې ده. څه ده؟ دغه دی پکې راغی. دا موږ سره څنګه سوی دي پازیټیو سنټنسز دي. څه دي؟ دې موږ سره چې پازیټیو سنټنسز ورته موږ نیګیټیو سنټنس وایو چې کله دې کې موږ منفي جملې جوړو. هغه موږ څنګه جوړو؟ نو منفي جملې دوستان دي ډېر اسانه دي. نیګیټیو سنټنسز منفي جملې. ګوره د مثال په ډول زه افغانستان ته نه یم تللی، څنګه به وایو؟ I have not gone to Afghanistan. بس د دغه کومکي فعل نه وروسته ناټ استعمال کړئ، دې چې جوړېږي منفي جوړېږي. څه دی؟ دلته دا مثال ته وګورئ. he has not eaten the apple، هغه مڼه نه ده خوړلې، هغه مڼه نه ده خوړلې. ګوره نه ده، دا پکې راغله که نه، هغه مڼه نه ده خوړلې. څه ده؟ he has not eaten the apple. احمد کرکټ نه دی کړی، احمد has not played cricket. څه دی؟ دا دې چې سو نیګیټیو سو. اوس دې راځو دوستانو کوېسچن ته چې کله دې کې موږ سوال کو څنګه به کوو. دې سوال هم ډېر اسان دوستانو. یوازې چې وکړئ دا تاسو په هر ویډیو کې وایم چې کله هم کوېسچن جوړوئ یا دغه کومکي فعل اول سرته راولئ یا او سبجیکټ ورپسې راولئ، بس نور جمله په خپله هماغسې ولیکئ یو شان. نو هیف اول سرته راولو، نو هیف آی ګان ټو سکول، هیف آی ګان ټو سکول. آیا زه ښوونځي ته تللی یم، آیا زه ښوونځي ته تللی یم. دلته وګورئ. has he eaten the apple، آیا هغه مڼه خوړلې ده، آیا هغه مڼه خوړلې ده. have we met today، آیا نن موږ ملاقات کړی دی، آیا نن موږ ملاقات کړی دی. نو دا دې چې سو کوېسچن سو. کوېسچن څنګه جوړېږي؟ کومکي فعل اول سرته راولي، ورپسې بیا سبجیکټ راولي، بس. او نور چې کومه جمله یې هماغه یو شان ولیکئ، ورپسې بیا چې راځي د فعل دریم حالت راځي، ورپسې آبجیکټ راځي. صحیح سو؟ نو دا دې چې سو کوېسچن سنټنسز سو. سو کوم سوال لرئ دوستانو تاسو کولی شئ په کمنټ کې سوال ولیکئ. صحیح دی؟ کوم مشکل وي ما تاسو وویلی شئ. Thank you so much.
السلام علیکم دوستانو، دا زموږ د انګلیش کورس ان پښتو 12مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ پرزنت پرفیکټ کنټینیوس ټینس وایو چې دې مطلب دی حال مکمله جاري زمانه. صحیح دی. درې زمانې موږ ویلې دي او دا زموږ څلورمه زمانه ده. ډېره یو اسانه زمانه ده، ټینشن به نه ورته اخلئ، یوازې تر اخیره پورې وګورئ چې بیا کتل ته یې حاجت پېښ نه شي. صحیح دی. ښه دوستانو، د هر زمانې د زده کولو لپاره درې شیان مهم دي چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو. صحیح دی. چې یوه زمانه په کوم وخت کې استعمالیږي، چې کله تاسو په هغه باندې ځان پوه کړئ بیا تاسو نور اسانه دی. صحیح دی. یوازې سټرکچر یې زده کړئ نور اسانه ده. او د دغې زمانې کومکي فعلونه کوم دي. صحیح دی. او په دغه زمانه کې موږ د فعل کوم حالات استعمالوو. صحیح دی. دا موږ زده کوو. ښه دوستانو، اوس دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو. صحیح دی. په دې به ځان پوه کوو. ښه ډېر اسانه دی دوستانو. ګورئ، کله چې یو کار شروع شي او تر اوسه پورې جاري وي. یو کار شروع شو، که نه تاسو یو کار شروع کړو او تر اوسه پورې هغه جاري وي، دغه قسمه چې کومه جملې راځي که نه، هغه موږ بیا په دغه زمانه کې جوړو. لکه د مثال په ډول باران له سحر نه تر اوسه پورې وریږي. مطلب له سحر څخه شروع ده، له سحر نه تر اوسه پورې څنګه کېږي، د باران وریږي. نو دغه جمله به موږ په دغه زمانه کې جوړو. صحیح دی. او بله ګوره، زه له 2 بجو نه تر اوسه پورې کرکټ کوم. مطلب له 2 بجو راهیسې تر اوسه پورې کرکټ کوم. صحیح دی. که ماته څوک ووایي چې ته څه کوې، زه به ورته وایم چې زه له 2 بجو راهیسې کرکټ کوم. صحیح دی. نو دغه د 2 بجو راهیسې کرکټ کوم، دغه جمله موږ په کومه زمانه کې جوړو؟ په دغه زمانه کې جوړو. بل ته وګورئ، احمد د 2019 نه تر اوسه پورې انګلیسي زده کوي. د 2019 نه تر اوسه پورې احمد انګلیسي زده کوي. نو دا په انګلیسي کې موږ څنګه وایو؟ دې لپاره یوازې یو سټرکچر دی. صحیح دی. ښه، زه دا ویډیو له 10 منټو راهیسې ګورم. صحیح دی. نو دغه قسمه جملې بیا موږ په دغه زمانه کې جوړو. نو دغه اوس انشاءالله تاسو ځان ورباندې پوه کړ. او اوس راځو وروسته. ښه دوستانو، په هغه خو موږ ځان پوه کړ. اوس راځو د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي. هیلپینګ ورډز د دې زمانې کوم یو دي؟ ډېر اسانه دی. have been او has been د دې زمانې کومکي فعلونه دي. have been استعمالیږي له I, you, we, they او plural noun. دغه ټولو سره have been استعمالیږي. ښه، دا موږ سره سبجیکټ دی. صحیح دی. نو دې سبجیکټ سره موږ دغه استعمالو. او له has been سره استعمالیږي he, she, it او سینګولر ناون. سینګولر ناون کېږي یو نوم ته او پلورل ناون کېږي چې له یو څخه زیات وي. صحیح دی. نو د دې زمانې کومکي فعلونه شول. ښه دوستانو، اوس په دې زمانه کې موږ د فعل کوم یو حالت استعمالوو؟ د فعل حالت، فارم اف د ورب د فعل حالت. په دغه زمانه کې دوستانو موږ د فعل څلورم حالت استعمالوو. ښه، دا تاسو ما مخکې هم ویلي ول په فارم اف ورب کې چې له ټولو کانټینیو زمانو کې موږ د فعل څلورم حالت استعمالوو او په ټولو پرفیکټ زمانو کې موږ د فعل دریم حالت استعمالوو. صحیح دی. نو هغه ویډیو سره وګورئ. ښه، دلته موږ سره مثال د یو فعل ده، لکه ګو، دا موږ سره یو فعل ده. نو د فعل دویم حالت وین ده، دریم حالت ګون ده، څلورم حالت ګوینګ ده. نو موږ همیشه کوم استعمالوو؟ څلورم حالت استعمالوو، که هغه هر قسمه فعل وي. صحیح دی. ښه دوستانو، اوس راځو سټرکچر ته، جوړښت ته، چې دی موږ سره چیرې یو سټرکچر دی. یوازې تاسو دغه زده کړئ که نه، نو انشاءالله دغه ټول جملې بیا تاسو په همدغه کې جوړولی شئ. صحیح دی. ښه، په دې کې لومړی موږ سره راځي سبجیکټ ده. تاسو ما وویل چې سبجیکټ کوم یو دی. بیا له سبجیکټ سره موږ have been یا has been استعمالوو. هغه مې هم درته ویلي چې له have سره کوم استعمالیږي او له have been سره کوم استعمالیږي او له has been سره کوم استعمالیږي. صحیح دی. ورپسې د فعل څلورم حالت دی او ورپسې به تاسو چې استعمالوئ سنس یا فار او ورپسې به object استعمالوئ. ښه، دغه سنس او فار مو په کوم وخت کې استعمالوو؟ دا ډېر مهم ده. ښه، دغه به تاسو لږ سوچ وکړئ. ښه، دې لپاره دوستانو ما تاسو یوه ډېره اسان طریقه ښودلې ده. صحیح دوستانو، یوه ډېره اسانه طریقه چې له دې نه نور اسان طریقه نور نشته د سنس او فار د پوهېدلو لپاره. ګورئ، دغه فار ته راځو. ګوره، کامن ټایم خو ویل کېږي عام وخت ته. صحیح دی. او پروپر ټایم ویل کېږي خاص وخت ته. صحیح دی. دلته به ولیکم چې عام، دلته به ولیکم چې خاص وخت. صحیح دی. خاص. ګورئ، اوس اور ویل کېږي ساعت ته که نه، لکه یو ساعت، لکه یوه ګنټه، 2 ګنټې، 3 ګنټې، 4 ګنټې. دا موږ ورسره عام ده. پوه شو؟ که زه چیرې ووایم چې 2 PM، د دې مطلب دا شو که نه چې 2 بجې. صحیح دی. لکه زه وایم چې زه د 2 ګنټو راهیسې کرکټ کوم، 2 ګنټو راهیسې. نو دا موږ سره ګنټې، دا اوس موږ سره چې ده ګنټې دي. نو دغه 2 ګنټو لپاره موږ بیا فار استعمالوو. خو که چیرې زه ووایم چې له 2 بجو نه راهیسې زه کرکټ کوم، 2 PM ووایم. صحیح دی. نو بیا دې مطلب چې شو چې دلته بیا موږ سنس استعمالوو. صحیح ده. په مثالونو کې ورباندې ډېر په اسانۍ سره پوهېږي. صحیح دی. هلته یوه تاسو تشریح کوم. ګورئ، اوس ورځ خو موږ سره هره ورځ دی. پوه شو؟ که زه وایم چې مطلب اوس ډېر موږ سره ورځ ده که نه، که دې کې زه دا منډۍ څه ده؟ منډۍ دا پکې خاص ورځ ده. صحیح دی.
دا منډه پکې خاص ورځ دی. لکه زه مطلب د دوشنبې راهیسې زه چې کوم انګلیسي زده کوم د مثال په ډول که نه، نو زه که چېرې منډی یاده کړم نو زه به سنس ورسره استعمالومه. خو که زه چېرې ووایم چې زه د یوې ورځې راهیسې انګلیسي زده کومه، نو بیا به زه بیا به چې استعمالوم فار به استعمالومه. څه دی همداسې میاشت هم موږ سره که دې کې موږ خاص نوم اخلو بیا موږ سره چې وي مارچ به وي. مطلب که چېرې دغه میاشتو کې موږ دغه یوه میاشت یادوو څه ده لکه زه د 2 میاشتو راهیسې کرکټ کومه یا زه 2 میاشتو راهیسې انګلیسي زده کومه، نو 2 میاشتې دلته به زه فار استعمالومه څه دی. خو که زه چېرې ووایم چې زه د مارچ یا جولای نه را په دې خوا زه انګلیسي زده کومه، نو دا بیا دلته چې استعمالوم سنس استعمالوم څه دی. همداسې دا کال هم دغسې ده. په مثالو کې خپل ورباندې پوهېږي. دوستانو ډېر یو اسان مثالونه ستاسو لپاره ما لیکلي دي، انشاءالله په دې به تاسو حتما پوه شئ. څه دی ګوره سبجیکټ مو سره آی ده که نه، نو له آی سره هیف بین استعمالیږي که نه، نو آی هیف بین بیا ورپسې څلورم حالت ده، ورپسې آبجکټ ده څه دی، بیا ورپسې چې ده فار ده، بیا ورپسې چې ده فار ده څه دی. ښه ګورې I have been playing cricket. زه کرکټ کومه for 2 hours د 2 ساعتو نه راهیسې. د 2 ساعتو راهیسې زه چې کومه کرکټ کومه څه دی. تر اوس پورې هم دا کار چې ته جاري ده. دا اوس پر دا کار څنګه دی جاري دی. نو زه له 2 غنټو راهیسې کرکټ کومه. خو که زه چېرې ووایم چې زه د 2 بجو راهیسې کرکټ کوم، نو څنګه وایم I have been playing cricket since 2 PM. I have been playing cricket since 2 PM. صحیح سو؟ دی مطلب ده. خو بل مثال ته وګورئ. I have been learning English for 3 years. وایي زه انګلیسي زده کومه. I have been learning زه انګلیسي زده کومه for 3 years د 3 کالو راهیسې. د 3 کالو راهیسې نه تر اوس پورې د چې زده کومه انګلیسي زده کومه څه دی. دلته ما خو دلته سپیسیفیک مطلب یو خاص کال خو ما نه ده ښودلی که نه، نو ما نه ده ښودلی نو سنس نه استعمالومه. خو که چېرې زه دلته اوس ګوره 3 years ما دې سره 3 years سره ما ولې فور استعمال کړو ځکه چې دغه کال معلوم نه ده څه دی. خو که چېرې دا کال معلوم وي بیا به زه سنس استعمالوم. لکه دلته I have been learning English since 2018. زه انګلیسي زده کومه د 2018 نه را په دې خوا زه انګلیسي زده کومه. دلته دا کال موږ سره سپیسیفیک خاص کال دی که نه، نو دلته موږ سنس استعمالو. خو دلته موږ سره یو کال چې ده که نه هغه موږ سره خاص نه ده، موږ ته معلوم نه ده، نو ځکه زه چې استعمالوم فار استعمالومه څه دی. دوستان دلته باندې غلطي شوې په د اخر وخت کې ګوره د څلورم حالت نه وروسته بیا چې ابجکټ استعمالیږي څه دی، بیا ورپسې سنس فار اخر کې استعمالیږي څه دی. نو له څلورم حالت نه وروسته چې استعمالیږي ابجکټ استعمالیږي، ورپسې بیا سنس او فار استعمالیږي څه دی. ښه دوستان دغه هم اوس راځو دلته نور موږ سره نور مثالونه هم دي. دلته موږ سره یو مثال ده که څوک ماته ووایي که نه چې داسې ووایه په انګلیسي کې چې هغه د یوې میاشتې راهیسې په دوبۍ کې ده، نو څنګه به ووایو He has been in Dubai for 1 month. هغه د یوې میاشتې راهیسې په دوبۍ کې ده څه دی. دلته ګورئ دوستانو دلته موږ څلورم حالت ولې استعمال نه کړو ځکه چې دلته موږ سره کوم کار نشته، کوم عمل نشته. دلته خالي چې ښیي یو حالات ښیي، د دغه کس حالات ښیي چې هغه په دوبۍ کې ده څه دی. دلته هغه کار نه کوي، کرکټ نه کوي، خوړل نه کوي، خبرې نه کوي، څه نه کوي. نو یوازې چې وایم چې هغه په دوبۍ کې ده، نو څنګه به چې he has been in Dubai، نو هغه په دوبۍ کې دی څه دی. څومره وخت راهیسې for 1 month د یوې میاشتې راهیسې. او که چېرې دغه که چېرې زه دلته مارچ ووایم د مثال په ډول که زه وایم چې هغه په دوبۍ کې دی، هغه په دوبۍ کې دی د مارچ نه راهیسې دې خوا پوه شوې. ګوره he has been in Dubai هغه په دوبۍ کې دی since مارچ د مارچ نه را په دې خوا هغه په دوبۍ کې دی. نو دغه میاشت ما څنګه کړه سپیسیفیک مطلب خاص یوه میاشت ما وښودله، نو هغه لپاره زه بیا سنس استعمالومه څه دی. بل مثال ته وګورئ. وای باران له سحر نه تر اوسه پورې وریږي. باران له سحر نه تر اوسه پورې وریږي. څنګه به وایو It has been raining since morning. It has been raining since morning. It has been raining باران وریږي since morning له سحر نه را په دې خوا باران وریږي څه دی. دا سنس ما ولې استعمال کړو ځکه چې له مارنینګ سره afternoon سره evening سره دغه ټول سره چې استعمالیږي سنس استعمالیږي، هلته فور نه استعمالیږي څه دی. دا باید تاسو په یاد ولرئ چې له مارنینګ سهار afternoon غرمه evening ماښام night شپه له دغه ټول سره سنس استعمالیږي. ښه بل مثال ته وګورئ. We have been working
منګه کار کوو for 6 hours د 6 غنټو راهیسې د 6 غنټو راهیسې منګه چې کوو کار کوو څه دی خو دلته ما ګوره خاص ټایم نه خالي مې چې ښودلي 6 غنټې مې ښودلي خو که زه چیرې وم چې we have been working منګه کار کوو since 6 am دې مطلب دا څه و چې له 6 بجو راهیسې منګه چې کوو کار کوو څه دی نو دلته څنګه څو دغه وخت منګه سپیسیفیک مطلب عام وخت خاص وخت منګه دلته وښودو څه دی د دې مطلب شو ښه دوستانو اوس راځو چې منفي جملې موږ په دې کې څنګه جوړو ډېر یو زیات اسانه ده چې د منفي جملې جوړ په لار ډېر اسانه داسې ده چې د موږ سره مخکې نه سټرکچر وکړو که نه چې اول موږ سبجیکټ استعمالوو بیا او have been یا has been استعمالوو پسې څلورم حالت بیا object بیا since so far یوه تاسو چې وکړئ چې له have been او has been یا د have been یا have been په مابین کې چې چې not واچوئ څنګه سو دا به چې شي منفي جمله به جوړ شي لکه دلته وګورئ I have not been playing cricket since 2 p.m. زه د 2 بجو راهیسې کرکټ نه کوم نو یوازې چې وګورئ د have been په مابین کې not واچوئ څنګه چې به شي دې به منفي جمله جوړه شي بس لکه دلته وګورئ it has not been raining since morning سهار نه تر اوسه پورې باران نه ورېږي نو څنګه به وایو نو دغه not موږ کوم ځای کې استعمال کوو د has been په مابین کې موږ چې استعمال کوو not استعمال کوو بس د کومکی فعل په مابین کې not استعمال کړئ نو دې دا چې جوړېږي دې نیګیټیو یعنی منفي جمله جوړېږي څه دی اوس راځو کوېسچن ته چې موږ سوالیه څنګه جوړو ګورئ هغه هم ډېر اسانه دی یوازې چې وکړئ چې د کومکی فعل په مابین کې سبجیکټ واچوئ بس د کومکی فعل په مابین کې سبجیکټ استعمال کړئ د دې چې سو کوېسچن جوړ سو نور جمله هماغسې ولیکئ لکه د مثال په ډول has he been playing cricket since 2 p.m. آیا هغه د 2 بجو راهیسې کرکټ کوي نو has he been بوایه څه دی آیا له سحر نه تر اوسه پورې باران ورېږي نو څنګه وایو has it been raining since morning دا it موږ سره سبجیکټ ده که نه نو د کومکی فعل په مابین کې دا څنګه استعمال کړئ لکه دلته ګورئ آیا ته دوبی دلته به ولیکم for 2 months څه دی دلته به 2 ولیکم ښه آیا ته د 2 میاشتو راهیسې په دوبۍ کې یې نو څنګه به وایو have you been in Dubai آیا ته په دوبۍ کې یې for 2 months د 2 میاشتو راهیسې نو دا د چې څو question sentences دوستانو I hope you got it thank you so much السلام علیکم دوستانو د انګلیش کورس ان پښتو نن 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به مونږه سمپل پاست ټنس وایو چې دې مطلب دی ساده تیره زمانه څلور زمانې دوستانو مونږ ویلي دي او دا زمونږه 5مه زمانه ده څه دی ډېره یوه اسانه زمانه دی تر اخره پورې وګورئ چې بیا کتلو ته حاجت پېښ نه شي څه دی دوستانو ښه دوستانو د یوې زمانې د زده کولو لپاره 3 شیان مهم دي دا په هر ویډیو کې وایم څه دی چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي او په دغه زمانه کې موږ د فعل کوم حالات استعمالو څه دي دغه 3 شیان پکې ډېر مهم دي څه دی ښه دوستانو اوس په کوم وخت کې دغه زمانه موږ استعمالو څه دا اوس موږ زده کوو چې په کوم وخت کې دغه زمانه استعمالیږي ګورئ کوم کار چې تاسو وکړ او هغه کار تاسو چاته بیانوئ بس یو کار د تاسو وکړ او هغه کار بیا تاسو چاته بیانوئ نو هغه جمله به تاسو په سمپل پاست ټنس کې ورته جوړوئ څه دی لکه د مثال په ډول ما ډوډۍ وخوړه بس ما ډوډۍ وخوړه دا چې کله زه چاته وایم په انګلیسي کې نو په همدغه زمانه کې به ورته وایم څه دی ډېر یو اسانه سټرکچر دی هغه کرکټ وکړ مونږ ټول زمانې زده کړې ما دا وکړ ما هغه وکړ دغه ټول جملې به مونږ په سمپل پاست ټنس کې جوړو ښه دوستانو د دې زمانې هیلپینګ وربس یعنې کومکي فعلونه چې دي هغه کوم یو دی یو کومکي فعل لري دغه زمانه چې هغه ډېر دی څه دی ډېر دې زمانې کومکي فعل دی او دغه ډېر له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي دلته ما لیکلي دغه ټولو سبجیکټ سره موږ ډېر استعمالو څه دی ښه دا به تاسو په یاد ولرئ چې ډېر چې دا ډېر هغه په نیګیټیو او کوېسچن جملو کې استعمالیږي څه دی کله چې موږ سره منفي جملې وي یا سوالیه جملې وي په هغه کې به موږ ډېر استعمالو لکه د مثال په ډول که زه ووایم چې زه سکول ته ځم دا خو مثبته جمله سوه زه سکول ته نه ځم دا منفي سوه صحیح ده آیا زه سکول ته ځم دا سوال سو نو په دغه منفي او سوالیه جملو کې بیا موږ ډېر استعمالو ښه د فعل حالت
فارم اف د ورب مطلب د فعل. په دغه زمانه کې دوستانو موږ د فعل دویم حالت استعمالو. سیده دویم حالت په دغه زمانه کې استعمالیږي. لکه دلته ما سره د مثال په ډول یو فعل لکه هغه هر یو فعل سیده وزګو یا فعل ده د ګو دویم حالت وین ده، نو د یو فعل به موږ دویم حالت استعمالو. سیده لکه همداسې ایټ د خوړل د دویم حالت ایټ ده، نو د ایټ به موږ دویم حالت استعمالو. سیده دوستانو ډیره وضعیته مهمه خبر پکې دا دوستانو ګوره خدي به تاسو سوچ وکړئ کله چې منفي او سوالیه جملې جوړو کنه، کله چې موږ منفي او سوالیه جملې جوړو بیا د فعل لومړی حالت استعمالیږي، بیا دغه دویم حالت نه استعمالیږي. سمپل پاست ټنس دی. په دغه زمانه کې موږ کله دویم حالت استعمالو کله چې موږ مثبت جملې جوړو، په هغه کې به موږ د فعل دویم حالت استعمالو. لکه د مثال په ډول ته زه ولیکم کنه چې I went to school، نو I went to school دا اوس موږ سره مثبت جمله سوه، دې کې موږ د فعل دویم حالت استعمالو. خو چې کله موږ منفي جمله استعمالو، چې کله موږ منفي او سوالیه جملې جوړو بیا موږ د فعل دویم حالت نه استعمالو بلکې لومړی حالت استعمالو. هغه درته په مثالونو کې وایم. سیدې دا به تاسو په یاد ولرئ. ښه دوستانو اوس راځو دې سټرکچر ته. د مثبت جملې د جوړولو لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی. سیدې په دې کې یوازې چې دا سبجیکټ ده ورپسې د فعل دویم حالت دی، سیکنډ فارم دی، مطلب د فعل دویم حالت ورپسې آبجیکټ دی. بس دومره اسان دی. ګورئ سبجیکټ نه آی راخلم، آی زه سکول ته لاړم. څنګه به وایم؟ آی وینټ ټو سکول. د ګو دویم حالت چې د وینټ ده که نه، نو آی وینټ ټو سکول، زه سکول ته لاړم. هغه ډوډۍ وخوړله، وایي هغه وریځې وخوړلې. هی ایټ رایس، هی ایټ رایس. د ایټ دویم حالت ایټ ده. سی د هغه وریځې وخوړلې. وی ټاک in the class، موږ په کلاس کې یعنی صنف کې خبرې وکړې. ټاک چې ده کنه ګوري دا ټاک خبرې کول، دې دویم حالت چې دغه ټاک ده. سیدې we talk in the class، موږ په کلاس کې خبرې وکړې. they learned all tenses، دوی ټول زمانې زده کړې. سیدې نو د لرن دویم حالت لرن دی، ای ډي اضافه کې ورسره دی، دې دویم حالت جوړیږي. سیدې دوستانو دا موږ سره چې څو مثبت جملې شوې. اوس چې تاسو که هر قسمه جملې جوړوئ په انګلیسي کې کنه، چې مطلب ما دا وکړ ما هغه وکړ، بس د فعل دویم حالت استعمالوئ، نور بس تاسو جمله په مکمل ډول سره جوړه شي. سیدې خو چې کله موږ منفي جوړو هغه بیا څنګه جوړو درته وایم. ښه دوستانو د نیګیټیو سنټنس مطلب منفي جملې، د منفي جملې د جوړولو لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی. ښه دا تاسو ما وویلې که نه، ادي به اول سبجیکټ استعمالیږي، ورپسې به ډیډ ناټ استعمالیږي. ډیډ ناټ مطلب د نه معنا ورکوي. سیدې ورپسې به د فعل لومړی حالت استعمالو، ورپسې به آبجیکټ استعمالو. دا به تاسو په یاد ولرئ چې په نیګیټیو جملو کې موږ ډیډ استعمالو، مطلب ډیډ ناټ استعمالو، او د فعل لومړی حالت استعمالو. سیدې ښه اګزامپل ته وګورئ، سبجیکټ نه آی راخلمه، نو آی ډیډ ناټ گو. ګوره چې کله موږ ډیډ ناټ استعمالو بیا موږ د فعل لومړی حالت استعمالو. سیدې بیا موږ د فعل دویم حالت نه استعمالو. دا به تاسو په یاد ولرئ. سیدې ښه که چیرې دوستانو تاسو نه څوک سوال وکړي دلته که نه، ښه ګو موږ ولې استعمالو؟ دا مې سوال ده که نه. ښه ګو ولې استعمالو په منفي جمله کې؟ ځکه چې دا خو یو قانون ده که نه، چې مطلب موږ په سمپل پاست ټنس کې موږ د فعل دویم حالت استعمالو. نو دلته ګو ولې استعمال کړو د فعل لومړی حالت؟ تاسو به داسې ورته ووایه چې دلته موږ ډیډ چې ده ډیډ د خپله دویم حالت دی. ښه دا ډیډ څه ده که نه، دا د ډو دویم حالت دی. سیدې نو دلته اول نه استعمال شوی دی، نو بیا استعمالول ته ضرورت نشته. سیدې د دې له وجې نو I did not go to school، زه سکول ته لا نړم. هغه وریځې ونه خوړلې. he did not eat rice، هغه ونه خوړلې rice وریځې. نو دلته موږ ایټ مطلب د فعل لومړی حالت هم استعمال کوو. ولې استعمال کوو؟ ځکه چې دلته موږ سره ډیډ راغلی، ډیډ ناټ راغلی. سیدې نو ځکه موږ د فعل لومړی حالت استعمال کوو. they did not learn all tenses، دوی ټولې زمانې زده نه کړې. دلته موږ وینئ د فعل اوس لومړی حالت موږ پکې استعمال کړ. سیدې دوستانو دې سوالیه جملې جوړول هم ډېر اسانه چې کله موږ سوالیه جملې جوړو. سیدې دلته ولیکم چې سوالیه جملې، دې سوالیه جملې هم ډېر اسان دي. ګورئ په سوالیه جملې کې تاسو چې وکړئ چې اول سر ته ډیډ راولي ورپسې بیا سبجیکټ راولي. ښه دا په ټولو زمانو کې همدا یو قانون دی. سیدې چې کله موږ سوالیه جوړو نو موږ کومکي فعل اول سر ته راولو او ورپسې بیا موږ سبجیکټ لیکو. سیدې نو که زه وایم چې آیا هغه وریجې وخوړلې، نو څنګه به وایم؟ did he eat rice، آبجیکټ موږ څه شو؟ did he eat rice، آیا هغه وریجې وخوړلې؟
نو دا موږ سره سوالیه جمله ده، نو ځکه موږ دلته ایټ د فعل لومړی حالت استعمال کړی. دا تاسو مخکې ما ویلې چې په منفي او سوالیه جملو کې موږ د فعل لومړی حالت استعمالوو. څه دی؟ په سمپل پاست ټینس کې. نو did he eat rice؟ آیا هغه وریجې وخوړلې؟ did you go to school؟ آیا ته سکول ته لاړې؟ آیا ته سکول ته لاړې؟ چې کله دې جواب ورکوو څنګه به ورکوو؟ چې که چیرې مطلب did you go to school؟ آیا ته سکول ته لاړې؟ نو څنګه به وایم؟ yes که چیرې تللی یم yes I did. او که نه یم تللی no I didn't. No I did not. صحیح ده؟ دا د موږ سره چوسه جواب څخه چې په کومه زمانه کې تاسو نه سوال کیږي په هغه زمانه کې به تاسو ځواب هم ورکوئ. So thank you so much. او که کوم سوال لري دوستانو تاسو کولی شئ. څه دی؟ السلام علیکم دوستانو، د انګلیش کورس ان پښتو نن 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ پاس کنټینیوس ټینس کوو چې دې مطلب دی تیره جاري زمانه. صحیح دی؟ ډیره یو اسانه زمانه دی، ټینشن به نه ورته اخلي. خو دوستانو یوه خبره کول غواړم چې تاسو کوشش کوئ چې د ګرامر ویډیوګانې همیشه مکملې ګورئ. څه دی؟ ځکه چې که چیرې تاسو دا مکملې ونه ګورئ نو ستاسو ذهن بیا نه ورباندې خلاصیږي. دا د لغاتو یا د جملو ویډیوګانې نه دي چې تاسو به یې لږ وګورئ بیا یې پرېږدئ. نه، دا همیشه مکملې ګورئ. صحیح دی؟ نو بیا به ستاسو دغه زمانې زده کیږي. نو دوستانو د دې زمانې د زده کولو لپاره 3 شیان مهم دي. دا زه په هر ویډیو کې وایم چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو او د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي او د فعل کوم حالت پکې استعمالیږي. صحیح دی؟ دا 3 واړه به موږ اوس وایو. ښه دوستانو دغه زمانه اوس موږ په کوم وخت کې استعمالوو دا ډېر زیات مهم دی. صحیح دی؟ ګورئ کله چې یو کار په تیر وخت کې جاري وي، یو کار دی هغه په تیر وخت کې جاري دی. صحیح دی؟ د هغه لپاره به موږ دغه زمانه استعمالوو. ګورئ مثالو کې خپله پوهېږئ احمد ډوډۍ خوړله. ګوره دا کار دوستانو په تیر وخت کې جاري دی. صحیح د احمد ډوډۍ خوړله. زه داسې نه وایم چې احمد ډوډۍ وخوړه، هغه خو سمپل پاست ټینس و. احمد ډوډۍ وخوړه. دا زه وایم چې احمد ډوډۍ خوړله، دغه کار جاري و پاست وخت کې. صحیح دی؟ بل مثال ته وګورئ هغه کرکټ کولو. هغه کرکټ کولو. او که زه داسې وایم چې هغه کرکټ وکړ، هغه سمپل پاست ټینس وه او دغه هغه کرکټ کولو نو دا پاست کنټینیوس ټینس. صحیح دی؟ بل اسانه مثال ته وګورئ پرون ما د افغانستان لوبه کتله. نو کله چې موږ چاته وایو چې ما پرون د افغانستان لوبه کتله یا ما پرون کرکټ کولو یا ما پرون ډوډۍ خوړله، که هر قسمه جمله وي. صحیح دی؟ نو د هغه جوړولو لپاره به موږ پاست کنټینیوس ټینس کې جملې جوړوو. صحیح دی؟ ښه کله چې سکول ته روان وم هغه مې ولیده. ګوره کله چې سکول ته روان وم نو هغه مې ولیده. دا هم څنګه ده موږ په دغه زمانه کې بیا جوړوو. صحیح دی؟ کله چې سکول ته روان وم دا پاست کنټینیوس ټینس وه او هغه مې ولیده. دا بیا چې سمپل پاست ټینس ده. ښه نو دا دې چې څل مثالونه شول. اوس د دې یوازې سټرکچر زده کوو، نور اسانه دی. ښه دوستانو دې زمانې هیلپینګ وربس یعنې کومکي فعلونه چې دي دوانې دي was او were. دې زمانې کومکي فعلونه دي. were استعمالیږي له we you they او پلورل ناون سره او was استعمالیږي له I he she it او سینګولر سبجیکټ سره. ښه دا ټول موږ سره سبجیکټس دي. نو له دغه سره دا استعمالیږي او له دې سره دا استعمالیږي. صحیح دی؟ ښه دوستانو په دې زمانه کې موږ د فعل کوم حالت استعمالوو؟ فارم اف د ورب مطلب د فعل حالت. په دې زمانه کې موږ د فعل څلورم حالت استعمالوو. صحیح د فورت فارم مطلب د فعل څلورم حالت پکې دې کې استعمالیږي. لکه دا موږ سره یو فعل د رایټ د خپله یو فعل د دې دوم حالت روټ د دریم حالت ریټن د څلورم حالت رایټینګ ده. صحیح دی؟ نو تاسو ما مخکې هم ویلې چې په ټولو کنټینیو زمانو کې موږ د فعل څلورم حالت استعمالوو. صحیح دی؟ ښه دوستانو اوس راځو د دې سټرکچر ته راځو. پوه شئ پازیټیو سټرکچر مطلب مثبت جوړښت. لکه زه ما ډوډۍ خوړله دا څنګه څه مثبت جوړښت ده. نو دا دې چې دا سټرکچر ته ګورئ خپل ورباندې پوهېږي. اوس دې کې موږ لومړی سبجیکټ استعمالوو، ورپسې بیا was یا ور استعمالوو. دا داسې ما ویلې چې was له کوم سبجیکټ سره استعمالیږي او ور له کوم سبجیکټ سره استعمالیږي. صحیح ده؟ داسې ما ویلې. ورپسې بیا د فعل څلورم حالت استعمالوو، ورپسې بیا object استعمالوو. صحیح دی؟ مثال ته وګورئ ما کرکټ کولو. څنګه به وایم؟ I مطلب زه I was playing cricket. نو I موږ سره سبجیکټ سو، was موږ سره بیا دا سو هیلپینګ ورب سو او playing موږ سره د فعل څلورم حالت سو او کرکټ موږ سره object سو. صحیح دی؟ نو I was playing cricket ما کرکټ کولو. بل ته وګورئ
هغه وریجې خوړلې. هغه وریجې خوړلې. He was eating the rice. He was eating the rice. هغه وریجې خوړلې. لاندې نور مثال ته وګورئ. ګورئ پرون موږ د افغانستان لوبه کتله. پرون موږ د افغانستان لوبه کتله. We were نو وی سره ور راځي که نه؟ نو we were watching. watching د فعل څلورم حالت د watch صحیح دی. نو we were watching موږ کتله د افغانستان میچ لوبه yesterday پرون. موږ د افغانستان لوبه پرون کتله صحیح دی. بل مثال ته وګورئ احمد د راشد باره کې خبرې کولې. ګوره احمد د راشد باره کې خبرې کولې سمپل پاست کنټینیوس ټینس ښه جاري عمل د په تېر وخت کې. نو څنګه به وایو احمد was talking about راشد. احمد was talking احمد خبرې کولې about په باره د راشد صحیح دی. بل مثال ته وګورئ علي او ولی جنګ کولو. علي and ولی were fighting. نو دا موږ سره دوه نومونه دي که نه نو دې ته ویل کېږي پلورل ناون ویل کېږي صحیح ده. نو دې سره موږ ور استعمالو. نو علي and ولی were fighting علي او ولی جنګ کولو. لاندې راځو دوستانو ایدي نیګیټیو سټرکچر ته راځو صحیح ده. ګوره منفي جملې په دې کې جوړول ډېر اسانه دي ښه. یوازې له وز نه د هیلپینګ ورب نه وروسته تاسو ناټ واچوئ دې به چې شي منفي جمله جوړه شي بس یوازې دومره اسانه دی. نو I was not playing cricket ما کرکټ نه کولو. He was not eating the rice هغه وریجې نه خوړلې. احمد and ولی were not fighting احمد او ولی جنګ نه کولو. دا چې څه دي منفي جملې شوې. ښه دوستانو کله چې موږ دې کې سوالیه جملې جوړو چې جوړو سوالیه جملې صحیح دی. لکه د مثال په ډول آیا هغه کرکټ کولو نو څنګه به وایو آیا هغه کرکټ کولو was he playing cricket was he playing cricket. دا زه په هر زمانه کې تاسو ته وایم چې کله سوالیه جملې جوړوئ نو کومکي فعل به اول سرته راولئ او ورپسې به سبجیکټ ولیکئ بیا د فعل څلورم حالت او بیا object ته صحیح دی. یوازې تاسو دغه کې فرق هغه راولئ چینج نو دا په خپله ولیکئ. نو کومکي فعل اول سرته ورپسې سبجیکټ. نو was he playing cricket آیا هغه کرکټ کولو. was I eating the rice آیا ما وریجې خوړلې. were we watching cricket آیا موږ کرکټ کتلو. نو دلته ور ما ولې استعمال کړو ځکه چې دلته وي راغلی. دلته was ما ولې استعمال کړو ځکه چې آی راغلی او دلته هی راغلی صحیح دی. نو دا دې چې سوالیه جملې شوې. نو امید لرم دوستانو چې تاسو دا ویډیو به خوښه شوې وي. که بیا هم کوم سوال لرئ نو ما نه په کمنټ کې سوال ولیکئ صحیح ده. کمنټ کې ماته سوال ولیکئ چې کوم سوال ستاسو. السلام علیکم دوستانو دا زمونږ د انګلیش کورس ان پښتو 15مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې دوستانو مونږ پاست پرفیکټ ټینس وایو چې دې مطلب دی ساده مکمله زمانه. دوستانو ډېر یوه زیاته اسانه زمانه دی. یوازې تر اخره پورې دا ویډیو وګورئ چې مکمل ورباندې پوه شئ صحیح دی. بس یوازې 6 منټه ویډیو تر اخره پورې کوشش وکړئ چې ویې ګورئ. ښه دوستانو د دې زمانې د زده کولو لپاره 3 شیان مهم دي. دا زه په هره زمانه کې وایم چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو دا ډېر مهم ده په هره زمانه کې. او د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي او په دې زمانه کې موږ د فعل کوم حالات استعمالو صحیح دی. نو اول به دغه زده کړو ډېر اسانه دي. بیا اخري کې تاسو بیا زه مثالونه وایم صحیح دی. او مثالونه چې د هغه ګوره ډېر زیات مهم دي صحیح دی مثالونه. ښه دوستانو دغه زمانه اوس موږ په کوم وخت کې استعمالو ډېر زیات اسانه دی. ګورئ کله چې یو کار په تیر وخت کې مکمل شوی وي. یو کار دی دوستانو په تیر وخت کې مکمل شو په تیر وخت کې. ګورئ مثال په ډول زه افغانستان ته تللی وم. احمد کرکټ کړی و. هغه کور اخیستی و. موږ انګلیسي زده کړې وه. نو دغه قسمه جملې دوستانو موږ بیا په دغه زمانه کې جوړو صحیح دی. که زه وایم چې زه افغانستان ته لاړم هغه سمپل پاست ټینس ده. که زه وایم چې زه افغانستان ته تللی یم دا پرزنټ پرفیکټ ټینس ده. خو که زه وایم چې زه افغانستان ته تللی وم دا بیا پاست پرفیکټ ټینس ده صحیح شوه. نو دغه به تاسو لیک پام وکړئ سوچ ورته کوئ صحیح دی. ښه دوستانو دې زمانې کومکي فعلونه چې دي هغه کوم یو دي. ګوره هیلپینګ وربس مطلب کومکي فعلونه. دغه زمانه کې دوستانو یو کومکي فعل دی چې هغه هیډ دی چې څه دی هیډ. هیډ چې دا دې زمانې یو کومکي فعل دی او دا له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي پوه شوې. له آ یو وي دی هی شي اټ سینګولر پلورل دې ټولو سره یوازې چې استعمالیږي هیډ استعمالیږي صحیح دی. ښه او په دغه زمانه کې دوستانو موږ د فعل کوم یو حالت استعمالو هغه هم درته وایم. ګوره فارم اف د ورب مطلب د فعل حالت. په دې زمانه کې موږ د فعل دریم حالت استعمالو صحیح دی. دریم حالت په دغه زمانه کې استعمالیږي. دا تاسو مخکې ما هم ویلي چې په ټولو پرفیکټ زمانو کې موږ د فعل دریم حالت استعمالو صحیح دی. پرفیکټ زمانو کې
دلته ما یو دوه فعلونه ما راخیستي دي موږ سره د مثال په ډول یو فعل د ټیک مطلب اخیستل، دویم حالت ټوک ده، نو دریم حالت ټیکن ده، څلورم حالت ټیکینګ ده. صحیح دی؟ نو موږ همیشه د فعل دریم حالت استعمالوو. همداسې ټیچ سو، ټیچ مطلب تدریس کول، دویم حالت تاټ ده، دریم حالت هم تاټ ده. ښه دوستانو ځینې داسې وربونه دي که نه، یعنې فعلونه دي که نه چې د هغه دویم او دریم حالت یو شان وي. پوه شوې؟ لکه ټیچ سو دغسې، نو دریم حالت تاټ موږ په دغه زمانه کې موږ د فعل دریم حالت استعمالوو د هر یو فعل. صحیح دی؟ دوستانو اوس راځو د دې زمانې سټرکچر یعنې جوړښت ته راځو چې په دغه زمانه کې موږ جملې څنګه جوړو. ښه دا ګوره ډېر مهم دی. ګورې یا سبجیکټ تاسو ما ویلي چې کوم سبجیکټ چې موږ سره او له کوم سبجیکټ سره موږ دا هیډ له کوم سبجیکټ سره استعمالیږي. ګوره دې کې لومړی موږ سره سبجیکټ ده، ورپسې بیا هیډ استعمالیږي او دا تاسو ما ویلې چې هیډ له ټولو سبجیکټ سره استعمالیږي. صحیح دی؟ ورپسې د فعل دریم حالت پکې استعمالیږي او ورپسې اوبجیکټ ده. صحیح دی؟ ګوره د مثال په مثال ته وګورئ، که زه وایم چې زه افغانستان ته تللی وم، څنګه به وایو؟ I had gone to Afghanistan. I مطلب سبجیکټ سو، هیډ خو موږ ویل استعمالیږي په دې زمانه کې که نه و، دا کومکي فعل سو او ورپسې دریم حالت ده، نو د ګو دریم حالت چې د ګون ده. صحیح دی؟ ورپسې اوبجیکټ موږ سره افغانستان ده. صحیح دی؟ نو I had gone to Afghanistan، زه افغانستان ته تللی وم. بل مثال ته وګورو دوستانو، که زه وایم چې موږ انګلیسي زده کړې وه، موږ انګلیسي زده کړې وه، نو څنګه به وایو؟ We had learned English. We had learned English. موږ انګلیسي زده کړې وه، نو د learn دریم حالت چې دی learn دی. صحیح دی؟ دا موږ سره بل مثال شو. بل مثال ته وګورو دوستانو، هغه اوبه څښلې وې. هغه زه داسې نه وایم چې هغه اوبه وڅښلې، نه داسې هم نه وایم چې هغه اوبه څښلې دي، نه زه داسې وایم چې هغه اوبه څښلې وې. نو څنګه به وایو؟ He had drunk the water. He had drunk the water. هغه اوبه څښلې وې. ډرنک ویل کېږي د ډرینک دریم حالت ډرنک ته، ډرنک ویل کېږي څښل. پوه شوې؟ د دریم حالت ته. نو دوستانو په کوشش کوئ چې هر زمانې د هر زمانې سټرکچر زده کوئ. صحیح دی؟ د هغه زمانې سټرکچر مطلب ما تاسو ته وویل دا د زمانې سټرکچر همدا دی. پوه شوې؟ دا د زمانې چې سټرکچر دی. صحیح دی؟ پازیټیو سټرکچر دی. نو په هر زمانه کې کوشش کوئ چې تاسو یې سټرکچر زده کړئ. صحیح دی؟ بیا تاسو څومره جملې بیا تاسو یې جوړولی شئ. ښه دوستانو دې منفي جملې جوړول ډېر زیات اسانه دي او سوالیه جملې جوړول هم ډېر اسانه دي. ښه اول راځو منفي ته، چې نیګیټیو سنټنس مطلب منفي جملې په دې زمانه کې موږ څنګه جوړو. کوشش وکړئ دوستانو چې همیشه چې کوئ له هیډ نه وروسته ناټ استعمال کړئ، دې به چې جوړ شي منفي جمله به جوړه شي. صحیح دی؟ لکه زه وایم چې I had not gone to Afghanistan. دې مطلب دا دی چې زه افغانستان ته نه وم تللی، زه افغانستان ته تللی نه وم. صحیح دی؟ We had not learned English. موږ انګلیسي نه وه زده کړې، موږ انګلیسي نه وه زده کړې. صحیح دی؟ د دې چیزو منفي جملې شوې. سوالیه جملې څنګه جوړو؟ دا ته په هر زمانه کې وایم چې کله هم سوالیه جوړوئ، لومړی به هیلپینګ ورب به همیشه اول سرته راولي او ورپسې بیا سبجیکټ راولي، بیا چې نور څومره جمله د هغه به هماغه یو شان لیکي. صحیح دی؟ لکه had I gone to Afghanistan، آیا زه افغانستان ته تللی وم؟ had he drunk the water، آیا هغه اوبه څښلې وې؟ نو یوازې ما چې وکړل چې هیډ مې اول سرته راوست، ورپسې بیا سبجیکټ راوست. صحیح دی؟ نو اول به سبجیکټ لیکي یا ورپسې اول به کومکي فعل لیکي یا په سوالیه کې، بیا به سبجیکټ، بیا به دریم حالت، ورپسې به اوبجیکټ. نو دا دې چې سوالیه جملې شو. صحیح دی؟ So thank you so much for watching this video. السلام علیکم دوستانو، دا زمونږ د انګلیش کورس یعنې پښتو 14مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به دوستانو مونږه سمپل فیوچر ټینس وایو چې دې مطلب دی ساده راتلونکې زمانه. دوستان نور زمانې مونږ ویلې دي، یوازې دوه نورې زمانې پاتې دي چې هغه فیوچر کانټینیو ده او بل فیوچر پرفیکټ ټینس. صحیح دی؟ خو دې نه علاوه دوه نورې زمانې هم پاتې کېږي چې هغه به مونږ نه وایو. ولې؟ ځکه چې هغه زمانې بیخي نه استعمالیږي په انګلیسي کې. صحیح دی؟ مخ تر اوسه پورې هغه زمانې په خپل انګلیسي کې نه دي استعمال کړي، ځکه چې هغه ډېرې مهمې نه دي. موږ به همیشه هغه شی زده کوو دوستانو چې هغه موږ ته مهمې وي او مطلب چې موږ ته په کار راشي په انګلیسي کې. صحیح دی؟ هغه دوه زمانې نورې کومې دي؟ هغه پاس پرفیکټ کانټینیو ده او فیوچر پرفیکټ کانټینیو ده. دا زمانې دوستانو په انګلیسي کې نه استعمالیږي ډېر. پوه شوې؟ خلک یې وایي خو استعمالیږي نه. نو موږ به همیشه هغه څه وایو چې هغه مهم دي او موږ ته ګټور تمامېږي. صحیح دی؟ ها نن به موږ وایو سمپل فیوچر ټینس.
ښه دوستان دا زمانه ډېره اسانه ده او د دې زمانې د زده کولو لپاره 3 شیان مهم دي. زه په هر ویډیو کې وایم د هرې زمانې لپاره چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالوو دا ډېر مهم ده. اول به تاسو همیشه په دې باندې ځان پوه کوئ ښه چې په زمانه کوم وخت کې استعمالیږي پښتو کې چې کله په هغه باندې پوه شئ بیا تاسو ته هېڅ مشکل نه وي. بل د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي او بل په دغه زمانه کې د فعل کوم حالت استعمالیږي. یو فعل دی د هغه اول استعمالیږي حالت یې، دویم استعمالیږي، دریم یا څلورم کوم یو حالت استعمالیږي هغه موږ په دې ویډیو کې وایو. صحیح دی؟ ښه دوستان دغه زمانه اوس موږ په کوم وخت کې استعمالوو ډېر زیات اسانه دی. ښه ګورئ کوم کار یا عمل چې تاسو یې په راتلونکي کې کوئ یو کار دی هغه غواړي تاسو په راتلونکي کې وکړئ پوه شوې د هغه لپاره به موږ دغه زمانه استعمالوو. لکه د مثال په ډول ګوره زه به انګلیسي زده کړم، هغه به ډوډۍ وخوري، موږ به کورنۍ وظیفه ولیکو، موږ به دا وکړو، موږ به هغه وکړو. نو دغه قسمه جملې دوستان چې کله موږ ورسره مخامخ کیږو نو دغه جملې بیا موږ په سیمپل فیوچر ټینس کې زده کوو. څه دی ډېر زیات اسانه ده ښه دا زمانه. نو دغسې جملې چې کله تاسو جوړوئ په انګلیسي کې یا په انګلیسي کې یې وایه پوه شئ مطلب زه به انګلیسي زده کړم، زه به ډوډۍ وخورم، زه به دا وکړم، زه به هغه وکړم. نو دغه جملې بیا موږ په سیمپل فیوچر ټینس کې جوړوو. ښه دوستانو دې اوس راځو دویم ته چې هیلپینګ وربس دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي. دا زمانه یو کومکي فعل لري چې هغه ویل دی. ویل مطلب دی با، د ویل څه مطلب دی با مطلب ورکوي، مطلب زه به دا وکړم، زه به هغه وکړم، زه به داسې وکړم، دا د با مطلب ورکوي. ښه د کومکي فعل دی او ویل چې د له ټولو سبجکټ سره استعمالیږي له آی یو وی دی هی شي ایټ سینګولر نام پلور نام دې ټولو سره موږ ویل استعمالوو. خو اوس راځو دوستانو د فعل حالات ته چې په دغه زمانه کې موږ د فعل کوم حالت استعمالوو. سی د فارم اف د ورب د فعل حالت په دې زمانه کې دوستانو د فعل لومړی حالت استعمالیږي. د فعل لومړی حالت په دغه زمانه کې موږ استعمالوو. د مثال په ډول موږ سره یو فعل دی لکه ګو، موږ سره یو فعل دی ګوسو، خوړل، سیکل که هر رنګه هم فعل وي د هغه به همیشه هماغه لومړنی حالت به استعمالوئ. څه دی د دویم حالت دی، د دریم دی، د څلورم دی. نو موږ به همیشه د فعل لومړی حالت استعمالوو. څه دی اوس د ګو لومړی حالت چې د ګو ده که نه موږ همیشه ګو استعمالوو. څه دی په سیمپل فیوچر ټینس کې لکه زه وایم چې زه به سکول ته لاړ سم نو څنګه به وایم I will go to school داسې ګو به استعمالوو وین به نه استعمالوو. څه دی ځکه چې دا په نورو زمانو کې استعمالیږي. ښه دوستانو اوس راځو هغه مهم شی ته چې هغه چیرې سټرکچر دی موږ سره جوړښت دی پوه شوې. اوس موږ جملې څنګه جوړو په دې زمانه کې کوم سټرکچر استعمالوو. ګورې هغه لپاره سټرکچر دا دی ګوره دې کې به لومړی به موږ سبجکټ استعمالوو لکه تاسو ما سبجکټ ویل ورپسې به ویل استعمالوو. ویل موږ سره کومکي فعل دی ورپسې موږ د فعل لومړی حالت استعمالوو ورپسې موږ آبجکټ استعمالوو. څه دی او که زه وایم چې زه به انګلیسي زده کړم نو دا به څنګه به دې زمانه کې جوړم. دې لپاره موږ سره دغه سټرکچر دی ښه زه به انګلیسي زده کړم نو اول موږ سره چې دی زه لپاره چې استعمالوو آی استعمالوو. آی موږ سره سبجکټ دی آی ویل دلته وینې سټرکچر یې مې لیکلی دې په مطابق باندې تاسو کولی شئ چې جملې جوړېږي. نو زه به انګلیسي زده کړم آی ویل زه به لرن زده کړم انګلیش انګلیسي. لرن دلته موږ سره د فعل لومړی حالت دی دویم حالت لرن دی. څه دی نو لرن به موږ استعمالوو د فعل لومړی حالت او انګلیش موږ سره آبجکټ سو. نو آی ویل زه به لرن زده کړم انګلیش انګلیسي. بل موږ سره ګوره هغه به کورنۍ وظیفه ولیکي. هغه به کورنۍ وظیفه ولیکي نو څنګه به وایو هی ویل هغه به he will هغه به write ولیکي هغه به ولیکي د هومورک کورنۍ وظیفه. he will write the homework هغه به کورنۍ وظیفه ولیکي. ته نو بل نو مثالونه هم شته ګورې ته به د افغانستان باچا شې. ګوره ته به د افغانستان باچا شې موږ چاته وایو که نه وایي ته به د افغانستان باچا شې نو څنګه به وایي د هغه راتلونکی هغه ښیي پوه شوې. نو څنګه به ورته وایي you will ته به become شي become ویل کېږي کېدل پوه شوې. نو you will become ته به شي the president باچا of افغانستان د افغانستان. you will become ته به شي the president of افغانستان د افغانستان باچا. یا ته به ډاکټر شي you will become a doctor. you will become an engineer. نو داسې بیا تاسو کولی شئ څومره زیاتې جملې جوړولی شئ پکې. څه دی خبر موږ سره هغه به ډېر کوشش وکړي په راتلونکي کې لکه موږ وایو که نه یا احمد به ډېر کوشش وکړي په راتلونکي کې یا ولی به ډېر کوشش وکړي یا هغه به ډېر کوشش وکړي. څنګه به وایي he will try he will هغه به try کوشش وکړي. try دا د فعل دی ښه د لومړی حالت دی. د try لومړی حالت try دی او دویم حالت یې tried دی. څه دی ګوره he will try هغه به کوشش وکړي a lot زیات in the future په راتلونکي کې in the future په راتلونکي کې. څه دی دا موږ سره چې څو مثالونه سول. اوس چې کله موږ منفي جملې جوړو هغه به څنګه جوړو لکه زه وایم چې هغه به انګلیسي زده نه کړي یا هغه به کورنۍ وظیفه ونه لیکي هغه به څنګه وایو اوس ګورئ
ښه دوستانو چې کله موږ منفي جملې جوړو لکه زه وایم چې هغه به انګلیسي زده نه کړي نو څنګه به وایو I will not learn English زه به انګلیسي زده نه کړم چې کله منفي جملې جوړوئ یوازې د helping verb نه وروسته not استعمال کړئ دا به ستاسو سره چې جوړ سي منفي جملې به جوړ سي دی I will not learn زه به زده نه کړم English انګلیسي He will not write هغه به ونه لیکي د homework کورنۍ وظیفه We will not go to school موږ به سکول ته لاړ نه شو یا موږ به ښوونځي ته لاړ نه شو سي دی We will not نو ویل نه وروسته not استعمال کړئ تاسو سره به منفي جمله جوړه شي ښه دوستان چې کله موږ سوالیه جملې جوړو کله چې موږ چا نه سوال کوو چې آیا ته به انګلیسي زده کړې آیا ته به دا وکړې آیا ته به داسې وکړې نو هغه لپاره موږ چې کوو همیشه به د چې کوو چې کله هم سوالیه جملې جوړوئ همیشه به کومکي فعل به لومړی سر ته راولئ ورپسې بیا سبجکټ لیکئ یا څه دی بیا ورپسې د فعل لومړی حالت ورپسې object نو دغه ډول کې به تاسو سوچ وکړئ چې حاول چیرې دی همیشه کومکي فعل به ور سر ته راولئ چې کله سوال کوئ څه دی ورپسې بیا سبجکټ بیا ورپسې د فعل لومړی حالت لکه زه چې آیا ته به انګلیسي زده کړې will you learn English will you learn English آیا ته به انګلیسي زده کړې داسې will he go to school آیا هغه به سکول ته لاړ سي نو will he go to school will he go to school آیا هغه به سکول ته لاړ شي آیا دوی به کلاس ته حاضر سي will they attend the class will they attend the class آیا دوی به کلاس ته مطلب حاضر شي کلاس به حاضر کی نو اټن ویل کېږي حاضرېدل ته پوه شوې نو دا موږ سره چې سوالیه جملې شوې نو چې کله سوالیه جوړوي چې به کوئ کومکي فعل به همیشه اول سر ته راولي ورپسې بیا سبجکټ راولي او چې کله منفي جوړوي نو ویل نه وروسته به ناټ استعمال کړي څه دی نو دا موږ سره چې سمپل فیوچر ټینس وه نو دوستانو دا ډېر زیات اسانه ده کوښښ وکړئ چې زده یې کړئ څه دی تhank you so much السلام علیکم دوستانو دا زموږ د انګلیش کورس ان پښتو 18مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ فیوچر کنټینیوس ټینس وایو چې دې مطلب دی راتلونکي جاري زمانه ډیره یوه اسانه زمانه دوستانو کوښښ وکړئ چې تر اخره پرې وګورئ او دا هم باید تاسو کوښښ وکړئ چې دغه مکمل کورس فالو کړئ څه دی دا 18مه ویډیو ده ښه مکمل کورس فالو کړئ ډېر ښه به تاسو دې کورس نه زده کړئ څه دی نو ویډیو شروع کوو دوستانو د دې زمانې د زده کولو لپاره درې شیان مهم دي څه دي دا زه په هره ویډیو کې وایم چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو دا به ولې زده کوو د دې زمانې کومکي فعلونه کوم یو دي او د فعل کوم حالت په دې زمانه کې استعمالیږي څه دي دا موږ وایو لومړی به وایو چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو که دوستان دغه زمانه اوس موږ په کوم وخت کې استعمالو ګوري ورته کله چې یو کار په راتلونکي وخت کې جاري وي یو کار د دوستانو هغه په راتلونکي وخت کې جاري دی څه دی په مثالو کې خپله ګوره پوهېږي ګورې که زه چې هغه به کرکټ کوي هغه به کرکټ کوي ګورې دوستانو دې به تاسو سوچ وکړئ که اول زه ووایم که نه هغه به کرکټ وکړي هغه به کرکټ وکړي دا خو سمپل فیوچر ټینس دی دا زمانه موږ پرون ویلې پوه شوې سمپل فیوچر ټینس دغه په بل ویډیو کې موږ ویلې که زه وایم چې هغه به کرکټ کوي ګوره هغه به کرکټ کوي زه به خط لیکمه موږ به انګلیسي زده کوو دا چې د فیوچر کنټینیو دی و دلته ګورې زه به خط لیکمه که زه وایم چې زه به خط ولیکم هغه سمپل فیوچر ټینس ته زه به خط لیکمه دا فیوچر کنټینیوس ټینس دا اوس موږ وایو څه دی دلته ګورې موږ به انګلیسي زده کوو دا فیوچر کنټینیو ده او که زه وایم چې موږ به انګلیسي زده کړو دا بیا سمپل فیوچر ټینس ده پوه شوې به دومره فرق لري یوازې دا چې د جاري ده پوه شوې نو چې کله هم داسې جملو سره مخامخ کېږي چې ته به کرکټ هغه به کرکټ کوي زه به کرکټ کومه زه به خط لیکمه موږ به انګلیسي زده کوو نو چې کله هم داسې نور جملې چې کله هم داسې جملو سره مخامخ کېږي نو تاسو باید سوچ وکړئ دا چې دغه فیوچر کنټینیو دی او دغه جملې موږ په دغه زمانه کې جوړو څه دی نو باید تاسو دې سوچ وکړئ دوستانو دې زمانې هیلپینګ وربس یعنی کومکي فعلونه دې زمانې یو دی چې هغه ویل بي ده ویل بي د دې زمانې کومکي فعل دی او دا له ټولو سبجکټ سره استعمالیږي څه دی ویل بي د زمانې کومکي فعل دی ښه په دې زمانه کې موږ د فعل کوم حالت استعمالو څلورم حالت استعمالیږي څه دی فارم اف د ورب د فعل حالت څلورم حالت په دې زمانه کې استعمالیږي د یو فعل څلورم حالت موږ همیشه استعمالوو که هغه هر یو فعل وي دلته ما یو فعل راخیستی ګو مې راخیستی نو د اول د دوم د دریم حالت او د څلورم حالت نو همیشه کوشش وکړئ چې په ټولو ګورئ دا تاسو زه په هره ویډیو کې وایم که نه چې په ټولو کنټینیو زمانو کې صرف په ټولو کنټینیو زمانو کې هغه کې د فعل څلورم حالت استعمالیږي او په ټولو پرفیکټ زمانو کې د فعل دریم حالت استعمالیږي څه دی دا به تاسو په یاد ولرئ ښه دوستانو اوس به موږ وایو سټرکچر جوړښت چې په دغه زمانه کې موږ دا جمله څنګه جوړو څه دی
د سټرکچر د ګوریا په دې کې لومړی سبجیکټ استعمالیږي، ورپسې کومکی فعل ویل بی استعمالیږي، ورپسې د فعل څلورم حالات او ورپسې آبجکټ استعمالیږي. صحیح دی؟ ښه مثال ته وګورئ که زه ووایم چې هغه به کرکټ کوي، ګوره هغه به کرکټ کوي نو څنګه به وایم؟ اول موږ چې وایو هغه لپاره هی استعمالیږي سبجیکټ نه، نو هی ورپسې کومکی فعل ده، ورپسې د فعل څلورم حالات ده، ورپسې آبجکټ ریکارډ ده. صحیح دی؟ نو هی ویل بی پلیینګ کرکټ، هغه به کرکټ کوي. دا د ویل بی مطلب چې دغه ویل بی دا کومکی فعل ده، هی ویل بی پلیینګ، هغه به لوبه کوي کرکټ د کرکټ. صحیح دی؟ بل مثال ته ګوره موږ به انګلیسي زده کوو، نو وی ویل بی لرنینګ انګلیش. یوازې چې وکړي دوستانو ګوره سبجیکټ ده بس ورپسې د فعل هیلپینګ ورب ده، بس خبره خلاصه. دا سبجیکټ دا د کومکی فعل شو. دلته چې کوم ورب استعمالوي د هغه څلورم حالت استعمال کوي ورپسې آبجکټ. ګوره وی ویل بی لرنینګ، موږ به زده کړه کوو انګلیش د انګلیسي. همداسې کله د هر یو فعل استعمالوي نو بیا د دې نه څنګه کېږي جملې جوړېږي. صحیح دی؟ بل هغه ته وګورئ مثال ته، هغه به خط لیکي، هغه به خط لیکي. He will be writing the letter. He will be writing the letter. هغه به خط لیکي، هغه به ډوډۍ خوري، هغه به کرکټ کوي، هغه به ادا کوي، هغه به هغسې کوي. دغه ټول قسمه جملې دوستانو موږ په دغه سټرکچر کې به موږ جوړوو. صحیح دی؟ ښه دلته ګوره دوستانو یو څو ښه مثالونه مې هلته لیکلي. ګورئ که زه وایم چې هغه به په کور کې وي، داسې جملې به څنګه جوړوو؟ ګوره هغه به په کور کې وي، هغه په هسپتال کې وي، هغه به هلته وي، هغه به دلته وي. دغه قسمه جملې دوستان چې کله موږ جوړو داسې به جوړوو. ګوره he will be، هغه به وي at home په کور کې. صحیح دی؟ he will be، هغه به وي at home په کور کې. ګوره دې کې دوستانو هغه نشته، ښه دې کې دوستانو موږ سره فعل نشته، د فعل څلورم حالت. دې کې یوازې څه ده؟ به سبجیکټ ده، کومکی فعل ده، ورپسې آبجکټ ده، بس. نو we will be، موږ به یو، موږ به وو، موږ به we will be in school tomorrow، موږ به په ښوونځي کې یو tomorrow سبا ته. پوه شوې؟ he will be، هغه به وي، we will be، موږ به یو in the school، په سکول کې tomorrow سبا ته. نو چې کله داسې جملو سره مخامخ کېږي چې هغه په کور کې وي، زه په هسپتال کې یم، دوی به هلته وي، احمد به هلته وي، نو دغه قسمه جملې داسې جوړېږي. صحیح دی؟ یوازې دا ووایه چې he will be at home، he will be at hospital، he will be in bazaar، he will be there، همدغسې. پوه شوې؟ دغه جملې بارسې جوړېږي. ښه دوستانو دې وس منفي جملې څنګه جوړوو؟ لکه زه وایم چې هغه به کرکټ نه کوي، څنګه به وایو؟ he will not be playing cricket، he will not be playing cricket، هغه به کرکټ نه کوي. صحیح دی؟ یوازې چې وکړئ چې د دغه کومکی فعل منځ کې ناټ واچوئ که نه دې نه منفي جوړ سي. چې څومره جملې جوړوئ یوازې په منځ کې ناټ واچوئ. منفي جملې چې کله جوړوئ نو منځ کې د ویل بي په منځ کې ناټ واچوئ نو د هغه نه به منفي جوړه سي. دلته وګورئ we will not be learning English، موږ به انګلیسي نه زده کوو. he will not be at home، هغه به په کور کې نه وي. he will not be at home، نو دا منفي جملې داسې جوړېږي. صحیح دی؟ ښه دوستانو چې کله سوالیه جملې جوړوي، لکه موږ وایو که نه چې آیا هغه به کرکټ کوي، آیا هغه به کرکټ کوي، څنګه وایو؟ will he be playing cricket، will he be playing cricket. ګورئ څنګه به کوئ؟ همیشه ګوره دغه کومکی فعل په مابین کې به چی واچوئ؟ سبجیکټ. صحیح ده؟ د کومکی فعل په مابین کې چې سبجیکټ واچوئ دې نه به سوالیه جوړه سي. ګوره will he be، will we be، will he be، دغسې. پوه سوې؟ نو هغې نه به بیا خوا سټرکچر ته ګوري، څلورم حالت استعمالیږي ورپسې آبجکټ. نو will he be playing cricket، آیا هغه به کرکټ کوي؟ will we be learning English، آیا موږ به انګلیسي زده کوو؟ will he be at hospital، آیا هغه په هسپتال کې وي؟ نو دغه کې نو کوېسچن جملې دغسې جوړېږي، سوالیه جملې. صحیح ده؟ دلته ګورئ سټرکچر ته ګورئ، دا سټرکچر یې ده چې اول ویل استعمالیږي، ورپسې سبجیکټ، بیا بي، ورپسې د فعل څلورم حالت، ورپسې آبجکټ. دغسې پوه سوې؟ نو د دې سوالیه جملې سوې. نو دوستانو چې په دې کې تاسو کوم مشکل وي، پوه سوې، کوم سوال هغه تاسو مانه کولی سئ. صحیح دی؟ کمنټ کې ولیکئ کوم سوال تاسو مانه کولی شئ چې موږ ته په دې کې مشکل ده یا موږ داسې نسو زده کولی. کوم مشکل تاسو ماته ویلی شئ. صحیح ده؟ په کمنټ کې. السلام علیکم دوستانو، دا زموږ د انګلیش کورس ان پښتو 18مه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به دوستانو موږ فیوچر پرفیکټ ټینس وایو چې دې مطلب دی راتلونکي مکمله زمانه. ډېر یوه اسانه او مهمه زمانه دوستانو، کوشش وکړئ چې تر اخره پورې وګورئ. صحیح دی؟ او دا زموږ اخرنۍ زمانه ده. هغه دوه زمانې پاتې کېږي، هغه تاسو هغه بل ویډیو کې ووینئ چې هغه ډېر مطلب مهمې نه دي. پوه سوې؟ په انګلیسي کې ډېر نه استعمالیږي په خبرو کې. نو دا به زموږ اخرنۍ زمانه وي. صحیح دی؟
دوستانو د دې زمانې زده کولو لپاره درې شیان مهم دي. اول چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو، دویم د دې زمانې کومکي فعلونه کوم دي، او د فعل کوم حالت په دې زمانه کې استعمالیږي. څه دي دا تاسو په هر ویډیو کې وایم چې د یوې زمانې زده کولو لپاره دغه درې شیان مهم دي. ښه دوستان دا اوس ډېر زیات مهم دی. هدې ته باید تاسو سوچ وکړئ. ګورئ چې دغه زمانه اوس موږ په کوم وخت کې استعمالو. کله چې یو کار په راتلونکي وخت کې مکمل شوی وي، یو کار د دوستانو هغه په راتلونکي وخت کې مکمل شوی دی. څه دی په مثالو کې خپله پوهېږي. ګورئ هغه به کرکټ کړی وي، هغه به کرکټ کړی وي. ګورئ دوستانو که زه داسې ووایم که نه چې هغه کرکټ کړی دی، دا پریزنټ پرفیکټ ټینس دی. صحیح ده، پریزنټ پرفیکټ ټینس، هغه کرکټ کړی دی. خو که زه داسې ووایم چې هغه به کرکټ کړی وي، دا بیا فیوچر پرفیکټ ټینس دی. صحیح دی، او دغه جملې بیا موږ په دغه زمانه کې جوړو. بل مثال ته وګورئ، اسانه. ګوره ته چې کله راځې، یعنې کله چې ته راځې ما به کورنۍ وظیفه لیکلې وي، ما به کورنۍ وظیفه لیکلې وي. دغه جمله موږ په دغه زمانه کې جوړو. بل ته وګورئ، دوی به انګلیسي زده کړې وي راتلونکي کال کې. راتلونکي کال کې به دوی انګلیسي زده کړې وي. نو انګلیسي زده کړې وي، ما به ډوډۍ خوړلې وي، ما به داسې کړې، مطلب دغه قسمه جملې چې کله یې که نه، دغه قسمه جملې چې کله تاسو مخامخ کېږي، دا بیا موږ په دغه زمانه کې جوړو. صحیح دی. ښه دوستانو د دې زمانې هیلپینګ وربس یعنې کومکي فعلونه د دې زمانې چې دی هغه ویل هیف دی. ویل هیف د دې زمانې کومکي فعل دی، او ویل هیف له ټولو سبجکټ سره استعمالیږي. سی د ویل هیف له ټولو سبجکټ سره استعمالیږي. ښه دوستانو فارم اف دی ورب د فعل حالت. په دې زمانه کې موږ د فعل دریم حالت استعمالو. سی دی د فعل دریم حالت په دې زمانه کې استعمالیږي. لکه دلته ما یو فعل راوستی ګو، دا ګو خپل د فعل لومړی حالت د ګو اولنی حالت، دویم حالت د ګو چې د هغه وینډ ده، دریم حالت د ګون ده، څلورم حالت د ګوینګ دی. نو موږ به همیشه د فعل دریم حالت استعمالو که هغه هر یو فعل وي. سی دی اوس د ګو دریم حالت د ګون ده که نه، نو موږ به یې د ګو دریم حالت استعمالو. دې ته وایي دریم حالت. سی دی، او دا تاسو بیا وایم چې په ټولو پرفیکټ زمانو کې د فعل دریم حالت استعمالیږي. ښه دوستانو موږ خو هغه درې شیان زده کړل که نه چې دغه زمانه موږ په کوم وخت کې استعمالو، هغه موږ زده کړ. د فعل کوم حالت پکې استعمالو هغه موږ زده کړ، او کومکي فعل د هغه زمانې کوم یو د هغه موږ زده کړ. سی دی اوس وایه چې اوس دغه ټول په دغه کې موږ عملي کوو. سی دی سټرکچر وایي، جوړښت د دې زمانې وایي چې دغه دې کې موږ جملې څنګه جوړو. لکه څنګه چې ما تاسو مثالونه درکړل. ګورئ په دې کې اول سبجکټ استعمالیږي، ورپسې د کومکي فعل والحف راځي، او ورپسې د فعل دریم حالت به موږ استعمالو، ورپسې به ابجکټ استعمالو. څه دی په مثال کې خپل وس پوهېږي. ګورئ هغه به کرکټ کړی وي، هغه به کرکټ کړی وي. اوس هغه لپاره سبجکټ موږ سره کوم یو د هی دی که نه، نو هی د هغه لپاره اوس کړی وي. دې نه بعد چې سبجکټ نه بعد چې راځي ویل هیف راځي که نه، کومکي فعل، نو هغه به موږ ولیکو چې هی ویل هیف. دغه چې پرې صحیح سو. بیا دا کرکټ کول د چیرې کېږي، پلیډ ویل کېږي، پلیډ کرکټ. نو موږ سره د فعل پلیډ د موږ سره د فعل دریم حالت دی. سی دی او کرکټ موږ سره ابجکټ دی. ګورئ he will have played cricket. هغه به کرکټ کړی وي، هغه به کرکټ کړی وي. به دغه سټرکچر ته ګورئ، هماغسې جمله جوړوئ، دغه فعل دریم حالت پکې استعمالوئ، او سبجکټ سره ویل هیف استعمالوئ. بس بلاندې مثال ته وګورئ، نور هم ورباندې پوهېږي، اسانه. ګورئ کله چې ته راځې، دا خو سمپل پرزنټ صحیح شو. ما به کورنۍ وظیفه لیکلې وي، دا موږ په دغه زمانه کې جوړو. ګوره کله چې ته راځې، when you come کله چې ته راځې. اوس ما به کورنۍ وظیفه لیکلې وي، نو ما لپاره چې استعمالیږي که نه، ورپسې بیا د کومکي فعل استعمالیږي. نو I will have written the homework. ما به کورنۍ وظیفه لیکلې وي. هومورک ویل کېږي، کورنۍ وظیفه ته written ویل کېږي، لیکل ته د فعل دریم حالت دی. پوه شوې. نو I will have written the homework. ما به کورنۍ وظیفه لیکلې وي. بل مثال ته وګورئ، راتلونکي کال کې به دوی انګلیسي زده کړې وي. دوی به انګلیسي زده کړې وي په راتلونکي کال کې. نو څنګه به وایو؟ they will have learned. دوی به زده کړې وي انګلیسي in the next year په راتلونکي کال کې. in the next year په راتلونکي کال کې. نو they will have learned English. دوی به انګلیسي زده کړې وي in the next year په راتلونکي کال کې. به دومره اسانه دی. ښه دوستانو چې کله موږ داسې جملو سره مخامخ کېږو، وګورئ
راتلونکي کال کې به هغه ډاکټر جوړ شوی وي. راتلونکي کال کې به هغه ډاکټر جوړ شوی وي. نو څنګه به وي؟ he will have become a doctor. he will have become دا د فعل دریم حالت دی. پوه شوې؟ جوړېدل ته ویل کېږي. he will have become هغه به he will have become a doctor هغه به ډاکټر جوړ شوی وي. and the next year په راتلونکي کال کې سیده په راتلونکي کال کې به هغه ډاکټر جوړ شوی وي. نو دا دې چې وسل مثالونه سول. نو څنګه به جوړوي؟ همیشه کوشش کوئ چې اول سبجیکټ وایه، سبجیکټ سره کومکي فعل، بیا کوم فعل چې تاسو یادوئ هغه و د هغه فعل دریم حالت به استعمال، ورپسې به آبجیکټ وي. ښه ولې دې زمانه دوستانو مونږه منفي جملې په دې زمانه کې مونږه څنګه جوړو؟ ګوره منفي جملې ښه ډېر اسانه دي. بس د will have په مابین کې ناټ واچوئ که نه، د کومکي فعل په مابین کې ناټ واچوئ، دې نه منفي جمله جوړه سي. بس دومره اسانه دی. لکه he will not have played cricket هغه به کرکټ نه وي کړی. پوه شوې؟ I will not have written the homework ما به کورنۍ وظیفه نه وي لیکلې. They will not have learned English دوی به انګلیسي نه وي زده کړې. پوه شوې؟ بس کله دې نه منفي جوړوئ نو ناټ په منځ کې د کومکي فعل په مابین کې ناټ واچوئ، دې نه به چې جوړه سي؟ منفي به جوړه سي. صحیح سو؟ ښه دوستانو چې کله مونږه question sentences سوالیه جملې چې کله مونږه دې کې جوړو، څنګه به جوړو؟ کله چې مونږ سوال کوو چې آیا هغه به کرکټ کړی وي، نو څنګه به وایو؟ will he have played cricket. will he have played cricket. څنګه سوالیه جملې جوړوي؟ ګوریا کوشش وکړئ چې دا د کومکي فعل مابین کې سبجیکټ را استعمال کړئ، دې نه به چې جوړ سي؟ کومه سوالیه جمله به جوړ سي. پوه شوې؟ لکه دا موږ سره کومکي فعل ده که نه، همیشه موږ وایو چې اول به کومکي فعل لیکو چې کله موږ سوالیه جوړو، په هره زمانه کې ورپسې به موږ سبجیکټ استعمالو. صحیح دی؟ نو will he have ګوره د will have مابین کې سبجیکټ استعمال کړئ یا ورپسې بیا خپله نورې جملې څنګه وي هغسې ولیکئ. صحیح دی؟ دې به څنګه چې به جوړه سي؟ سوالیه به جوړه سي. اوس ګورئ will he have played cricket آیا هغه به کرکټ کړی وي؟ دلته تاسو کوېسچن مارک ولګوئ، دلته هم او دلته هم. ګورئ will I have learned English آیا ما به انګلیسي زده کړې وي؟ will she have written the homework آیا هغه به کورنۍ وظیفه لیکلې وي؟ نو داسې دوستانو هغه بیا داسې جوړېږي سوالیه جملې. صحیح سو؟ نو چې کوم سوال لرئ دوستانو په دې زمانو کې تاسو مانه هغه سوال کولی شئ، په کمنټ کې سوال ولیکئ. پوه شئ چې مطلب موږ دا سوال لرو یا موږ دا مشکل دی. پوه شئ هغه تاسو کولی شئ چې ولیکئ.